سلام، وخت مو په خیر. زه عثمان شکور د LS نیوز سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې یا پودکاسټ کې موږ سره د دې پښتون وطن یو ډېر تکړه پیاوړی او فعال غړی افسر افغان چې زیاتره ملګري بیا د نوم سره اشنایي، د دې د کار او زیار سره به اشنایي. راځو د خبرو نه راتېرېږو. د هر څه نه مخکې خو افسر افغان ته په خپل خپرونه کې ډېر هرکلې ستړي مشي او په خیر راغلی. ستړي مشي. خوشحاله اوسئ عثمان جان، ستا په خصوصي توګه او بیا د LS نیوز چې څومره هم کارکوونکي دي د هغو ډېره زیاته مننه کومه. حقیقت دا دی ستا د دغه پودکاسټ یوه برخه مې له نظره تېره شوه، خوند یې راکړو، خوشحاله شومه. بدبختي دا ده په دې وطن کې معیاري کار یا هغه کار چې هغه د ولس په ګټه تمامیږي یا په تاریخ کې یو ځای جوړی هغه ډېر کم دی. نو ځکه خوشحاله شومه او ځان خوشبخته ګڼمه چې زه هم د دغه معتبرې خپرونې برخه یم. ډېره زیاته مننه. ستاسو ډاډ او حوصلې ته اړتیا لرو. راځو پوښتنو لپاره شو. افسر افغان په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څوک دی، لومړی زده کړې یا لوړې زده کړې د کوم ځای نه حاصلې کړي، خړپوسې چېرته کړي، دا راته ووایي. بیا پکې مهم یو ټکی کومه چې هغه پوښتنه افسر الملک افغان او بیا افسر افغان. افسر الملک سٹارټ کې ستاسو نوم، افسر افغان ته راتګ دغه منځ کې څونه څه تېر شو؟ عثمان جانه هغه وایي ما د ژوند له پاڼې پاڼې ټکي ټول کړو، تا پې څومره په اسانه کرښه راغله. تا خو افسر افغان ته ډېره زره خبره ورسوله. حقیقت دا دی کال 1991 ضلع شانګلالې لومړی سټ ګل آباد یو وړه سیمه ده، د خوړ په غاړه یو ښایسته ځای پروت د غره په لمن کې چې دا ټول کلی دی داسې کړهی او ښکلی فراخه ښکاري. هلته ما د ملک البحر فارسټر صاحب او جنت محل بیبي دا زما د مور نوم دی، د دیو په کور کې مې سترګې وغړولې. لومبۍ زده کړه مې هم هغلته یو اداره وه چې هغې ته به یې اکسفورډ وي، یو سکول و، شخصي سکول و. د هغې نه پس بیا الپورۍ زموږ سر ښار دی ضلع شانګلې، هغې ته رالمه او شانګله پبلک سکول هلته مې زده کړې وکړې. بیا ګورنمنټ ډګري کالج الپورۍ نه مې د 12 سند ترلاسه کو، د 14 سند مې د ملکنډ پوهنتون نه ترلاسه کو، او دغسې د رسنیو زده کړې یا جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن دا مې د پېښور پوهنتون نه وکړو په کال 2013-14 کې. بیا مې د هغې نه وروستو د پښتو په ادبیاتو کې یوه بله ماسټري وکړه، او بیا د هغې نه پس شعر، ټپه، سندره، خبره، هوسټینګ او داسې. اوس تاسو خبره وکړئ چې افسر افغان زه کله شومه. دا زه فکر کوم چې کیدای شي زه په ړومبي ځل باندې چېرته ویم. ما شروع کې ځان پسې لیکلی و افسر الملک افسر، لکه ما به دا تخلصونه کاته که نه فلانی، نو اخره کې به ما هغه زوړ نومونه افسر الملک افسر. بیا یو وخت چې زه کله شانګله پبلک سکول الپورۍ ته رالم نو هلته ما یاره د افسر خوند نه کوي، ځان پسې مې ولیکل افسر الملک بلاکش. بلاکش بلا راښکونکی یا مصیبت زغمونکی، داسې یو شی. وخت تېر شو، بیا مې عثمان شکوره ځان له یو سوچ وکړو. بخښنې سره یاده ده دا کوم وخت هم دا نوم انتخاب هم کله دا زه چې کله په نهم کې ومه، نهم لسم کې هغه وخت کې ما انتخاب کړی. بیا چې زه کله 12 ته لاړم کالج ته، نو ما سوچ وکړو هغه وخت کې بیا زما دا سوچ لږ نور فراخه شوی و. ما کې چې دنده کم شاعر یا په شعر پوهه انسان یا د وطن غمخور نو هغه لږ نور رالوی شوی و، د هغه روزنه پالنه. بیا به ښه محفلونو کې کېناستمه، په اسمبلی کې به سحر کې ملي نغمه یا ترانه یا ما به یو دعا ویله، لویه خدایه لویه خدایه دا تیرې په موږ رڼا کې ستا له مینې مو آګاه کې ورورولي راکې پیدا کې. ډاکټر همدرد صاحب زما استاذ پاتې شوی، زه ته ډېر احترام لرم. دا به هغه ماته وی هلکه راشه وایه، هغه به زه انکریج کولم. نو زه په سکول کې هم داسې اکټیو چابک، نو ما کې یو هنرمند رو روزلی کېده، پاللی کېده. کالج ته چې رالم ما سوچ وکړو چې ځان ته افسر شانګله ووایه. بیا ما وی دا خو به زه د شانګله پورې محدود شم. بیا مې وی چې افسر سواتی، چونکې موږ په کال 1995 کې د سوات نه جدا شوي، موږ اول د والي سوات د ریاست برخه وو شانګله. بیا مې دا خو به سوات پورې محدود شم. سوچ مې کو چې داسې یو افاقي او علمگیر نوم چې درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د پت پکار پټ او اشکار خوشحال بابا وی چې زه دا پوره پښتانه څنګه په خپله غېږه کې رونغاړم. د هغې دپاره تر ټولو ښه انتخاب ما افغان تخلص ځان پسې ولګو. دونه کم عمره کې دونه دا د 12 خبره ده. بالکل دا چونکې زه بیا ما ته ته وي د همدرد صاحب غونې استادان یا علي شاه سر زمونږ ډېر لوی استاد، زه اوس هم ډېر احترام ورته لرم. دا خلک هغه خلک وو، سردار زیب کالج ده، هلته به ادبي نشستونه کېده. مدرسې دا د خدای وبخي دغلته زمونږ هم په دغه حجره کې مدرسې دا کالج دا، نو دې ته به ډېر لوی پوهان راتلو، شاعران ادیبان لکه دا روغانی بابا به راتله زما یاد شي، دغسې اباسین صاحب، اقبال شاکر صاحب.
نو ما به د دې نه زده کړه کوله چې دا څنګه چل دی، د علم سي، پوهه سي، د قام سره، د وطن سره، د خاورې سره. ډاکټر خورشید دا د خدای وبخي ډاکټر دادا به ورته ما وي، هغه به ما ته وطنپال وي. هغه یو ډېر لوی مبارز پاتې شوی دی، کتابونه یې هم لیکلي دي، او بیا په قامي ګوند کې د ولی خان بابا د څنګ سړی پاتې شوی دی، ډېر لوی کار دی، ډېر لوی کار. نو هغه به ما ته دا فکر، نو زما دا سوچ ځکه فراخه شوی، تا ډېره مهمه پوښتنه وکړه، نو دا سوچ زما د هغو سره فراخه شوی. نو دغسې زه افسر افغان شوم. اگر چې عثمان جان دا هم د یادونې وړ وي، په دې افغان تخلص باندې زه دلته د خلکو وړی راوړی یم، مختلفو خلکو یا هغه خلک که نه چې سو کالډ هغو لکه په دې تاریخ نه دي پوهه یا خپل د زیلو نه دي خبر، نو هغو افغان بیا د دې سره تړي چېرې دا خو افغانی دی او مهاجر دی او یوه لویه لانجه. بیا دلته چې په ښه دولتي ادارو کې به ما کار کوو، په ریډیو کې یا په ټلویزیون کې، نو هغو به هم تنګولم چې ته دا نوم د ځان نه لرې کا. ما ورته وی چې هر څه دی وبیلم، خدا دې امانت پاتې شي، زما په سر کې د نشه د محبت پاتې شي. زه څنګه خپل هغه نوم چې هغه ما ته نیچر، فطرت یا الله را کړی دی، زما په وجود کې افغان وینه چورلی. ما یو شعر هم به لیکلی چې شهریت مې قومیت داسې مفلوج کو لکه زه چې افغانی نه یم جانانه. ما ورته وی چې دا زما بلډ دی، زما وینه ده، زما قوم دی، دا ما سره د زرګاو کلونو راسې را روان دی، دا زه په 15-16 کلونو باندې ولې بدل کړم؟ نو ما زه په دې په بنیاد باندې پوه یم که په دې ما سره څوک اختلاف لري، دا به د هغه کم علمي، دا به د هغه ناپوهي. او قرآن کې وایي چې ناپوهه سړی بې علمه سړي ته سلام کوه او مخکې ته د سره به ارګومنټس نه کوې. ډېره ښه ده. نو لحاظه هغه ځای نه زه افسر افغان شوم، او بیا په دغه نوم تر دې پورې ټینګ ولاړ یم چې که هر سیلی ګلی طوفان باران راغلی دی، زه به دا خبره هم ستا په دې پوډکاسټ کې وکړم چې ما ته ډېر په مالي توګه باندې هم نقصان میلاو شوی دی. ډېرو ښو ادارو کې به ما ته د هوسټینګ موقع میلاوېدې، خو یوازې په دې نوم باندې چې ته دا نوم مو وایه، ما به زه دا نوم کله هم فکر نه وکړی چې دا نوم دی که نه، نوم به ترې لږ لرې ډېر اپرچونټیز دي. اوس عثمان جانه که چېرته دا یوازې نوم وی، کیدای شي دا ما لرې کړی وی، ډېره ښه خبره. خو دا نوم نه دی، دا تاریخ دی، دا هیسټري ده، دا زما پیر روخان دی، دا زما خوشحال دی، دا زما رحمان دی، دا زما شیرشاه سوری دی، دا زما بیټ نیکه دی، دا زما غازی امان الله دی، دا زما باچا خان دی. دا یو تاریخ دی. او کله کله زه خلکو ته یم لفظونه دا ساده نه وي، د دې په شا باندې یوه لویه هیسټري او لوی تاریخ پروت وي. نو که زه په دې باندې نه وی پوهه چې دا زما تاریخ دی، دا زما خاوره ده، دا زما وطن دی، نو کیدای شي دا نوم ما د پیسو دپاره پرېښی وی، خو زه په دې پوهه یم چې دا د پیسو نه هم ډېر بره شی دی. پیسې خو به وګټم، خو که افغان وبېلمه زما په خیال به دا پر هر ټکور نه. ډېر ښه فکر او ډېر ښه سوچ دی. خیر افسر افغان د یو وړوکي کلي د شانګلې نه هغه راپاسي، پېښور ته راځي، پېښور کې هغه ټپه وي، سندره وي، په هغه کې ګڼ شمېر داسې هلې ځلې دي چې هغه کې حصه اخلي، برخه اخلي، یو غټ نوم پیدا کوي. د شهرت وجې بیا څه جوړېږي؟ داسې دا عثمان جانه، دا ما یو بل پوډکاسټ کې هم ویلي، دې کې هېڅ شک نشته دی، ما د رسنیو زده کړې وکړې، د میډیا جرنالیزم، او زه په خپل ډپارټمنټ کې ښه تکړه او چابک ځوان وم، زموږ استادان هم د دې ګواه دي. بیا د هغې نه پس ډیولپمنټ جرنالیزم یو کورس و، جی آی زیډ یوه اداره وه، هغې به کوو. زه د هغې ټاپر هم پاتې شوم، فرسټ پوزیشن مې پکې واغسته او د هغې اکټیویټیز. زه بیا رالم یو وخت کې فرنټیر پوسټ یو اخبار د انګریزۍ، په هغې کې مې 3-4 میاشتې کار وکړو. بیا زه داسې ریډیو کې مې هم کار وکړو، ریپورټینګ مې هم وکړو د بېلابېلو ټلویزیون سره. خو په هغه څیز کې زه هغسې نه کلیک شوم، نه ما ته خوند راکړو نه ورته ما خوند ورکړو. بیا چې کومه خبره هغې ما ته هم خوند راکړو او ما ورته هم خوند ورکړو، موږ د یو بل سره نوک او اوری شو، لازم ملزوم شو. نو هغه د پوهنتون د دورشلې نه فولکلور یا ټپه یا زمونږ دغه د سندریز ادب روزنه پالنه وه، یا د هغې خبره وه. ما کې یو جرأت و، ما کې یو همت و. زما ملګري چې و که نه ښېګه سړک ته ډېر ملګري ما سره روان و، اوس خو نشته دی، هغو به دا جرأت نه کوو، هغو به د دې لفظ نه یېرېده چې خلکو به ورته وایي د ډم بچیه دا ته دلته څه کوې په پوهنتون کې ناست یونیورسټۍ کې، او چا به ورته وایي ستا پلار ډم و که نیکه ډم و، چا به ورته وایي دا کفر کې، خلک به یېرېده. زه دا خبره کوم او ډېره په جرأت یې نن هم کومه، زه د خلکو ټیل ناټیل کړم لکه غنم په ډاګ ولاړ یم، د بلتانې سیلۍ مې ټیل ناټیل کوي نه، د کور نه واخله، ګوره دې نه مې انکار نه کېږي، حقیقتونه به د کور نه واخله او تر د استادانو پورې چې هغه به ماته مړه ځان له دې کار کتلی دی، دغلته ناڅاپي کوم او دلته ټپه کوم او دلته د سټوډنټان راغونډ کړي دي. یاره ما به وي تاسو یو طرف ته، زه بل طرف ته. ما په دې ټول اړي ګړي کې، په دې یلغار کې، په دې سیلۍ طوفان کې
خپل سټانس نه دی پرېښی عثمان جان. یوه دویمه زه په دې پوهه وم، لکه ما تا خبره وکړه که نه چې زه په افغان لفظ باندې پوه یم. دغسې زه د ټپې په بنیاد، په جوړښت او د دې په لرغونتیا، د دې په نفسیاتو، یا دا زما د ټولنې دپاره د پښتون ادب دپاره څومره مهمه ده. زه بیا چونکې ما ارزښتمند ده. زه بیا چونکې په پښتو لټریچر کې یا ادبیاتو کې ما ماسټرز کړی، نو ما زه د دې په هغه بنیادي مغز باندې پوه شوم. نو ما ټپه یوازې د دې لپاره نه ده کړې چې ګډېږه او ټپې کوو، ما د دې یو احساس مخ په وړاندې وړی دی. ما د یوې ټپې ژباړه، راسپړده، دا مې بیا ټولنې ته واضحه کړي دي. نو ما چې ټپه کړې ده، ما د یرې په انداز نه ده کړې. زموږ ډېر هنرمندان، ډېر ځوانان یا ډېر کشران، اوس خو خبره ډېره اسانه شوه، واضحه شوه، خو هغوی چې به ټپه هم کوله که نه، په یره کې به یې کوله، ما به په جرت سره کوله. ګنې د دې تاریخ هم ګواه دی، میډیا هم ګواه ده. خلکو به یوه قصه کولو، زه به پاسېدم، ما زه ټپه کوم، هغو ما پورې خندلو. ما وی دنیا کې خاندي او که جاړي. زه په دې پوه یم عثمان جانه چې ګوره ټپه څه ده، ته دا ټپه راواخله او بیا پسې ورځه چې یار مې هندو، زه مسلمان یم، د یار دپاره درمسال جارو کوم. دا د نوې نړۍ تر ټولو لوی آواز دی، انټرفیت هارمني، بین المذاهب هم آهنګي. زما د پښتو دا یوه ټپه او د دنیا دا ټول کتابونه راواله. یقین وکړه د دې ټپې په سینه کې ډېر لوی زور دی. یا دا ټپه دې سره به ته نور هم تا ته به واضحه شي چې یوه پیغله پښتنو سیمه باندې خو بدبختي ده، ټول عمر د سرو زرو په وطن کې مسافري ده، مزدوري ده. نو موږ زیاتره پښتانه چې ودونه وکړو په درېیمه میاشت بیا په دکن کې او بیا په سعودي عرب کې او قطر عمان کې مزدورو ځو. یوې پیغلې واده وشو، په څلورمه میاشت د دې چې کوم خاوند و هغه لاړ بهر ته مزدورۍ له. هغه ورته په درېیم کال پس پخوا به خطونه لیږلی کېده، یو اوږد خط یې ورته ولیکو، شپږ پاڼې، ته څنګه یې، کور حالات څنګه دي، ژوند څنګه دی، سقر خواښې او نوی ژوند دی، د هغه کور نه پوره قصې د بابوګانو به دا خط وي. نو بابو راغی، هغې ته یې ویې چې خورې په پټ مخ باندې هغه خوا ناسته وه چې دا یې لیکلي دي، دا یې لیکلي دي، پوره یو 5-6 پاڼې. د بابو له ځان سره بیا 7 پاڼې راوړې وې چې د دې خو به ډېر زړه ډکي، یوازې ده، نو دا به ورته څه لیکي. دې ته یې ویې چې خورې ته وایه ستا له طرفه ورته واپس اوس څه خط ولیکمه. دې ته ویې بابو صاحب زما له طرفه ورته صرف دا یوه ټپه ولیکه چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي، مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه. عثمان جانه د هغه د 6 پاڼو جواب په دې یوه ټپه کې دا دومره کوټلی جواب دی چې زه دا هم په دعوې سره وایم چې د هغه په 6 پاڼه خط کې به دومره زور نه څومره چې د دې احساس ته ګوره. سمندر کوزه کې بندول، یعنې په اخلاقیاتو کې، په پښتو کې، په کلتور کې دنده سمندر یقینا چې په کوزه کې بند شوی دی. څوک چې د چا د باغچې ګل شي، مناسب نه دی چې څوکړې پې تېروي نه. چې یو سړیه زه خو تا له رالمه، خپل مور و پلار مې پرېښو، هر څه مې پرېښو او ستا باغچې له رالمه، نو ته خو زما نه لاړې، زما ابیاري به څوک کوي. اوس په دې کې ډېر یو ډپ دی، ژوروالی دی. نو زه چونکې عثمانه لږ ډېر په دې څیز پوه یم د ښه استادانو سره، نو ما ټپه کله د یرې په بنیاد نه ده کړې چې یاره جي دا خو کفر دی او یارېږم. ما دا په دې بنیاد کړې ده چې زما د ټولنیز ژوند عکاسي ده په دې کې، زما د خویندو میندو ترجماني ده په دې کې، زما تاریخ دی په دې کې. لکه ته دې ته ګوره په ټپه کې زمونږ یعنی طب ته لاړ شه چې مخ مې د غمه تیر سری شو، د جانان غم مې د څرمنې وواته نه. په دې کې دا ساینس او د میډیکل څومره پروت دی. او جانان دې بل وطن ته نه ځي، د خپل پیزوان د مارګلې په کنډه اوږدمه. ته دې ته ګوره، زمونږ د جغرافیې ته ګوره، په دې ټپه کې د هر څه رانغښتي دي. بیا زمونږ یوه سیمه لکه دې ټپې ته ګوره، ښه زمونږ خیلونه چې شوتله 3 پاڼې 4 کا سوکړه کټینګ شه ملیزي راغلی دي نه، د یوسفزو یو خیل واقعیا. نو په دې ټپه کې یو تاریخ، نو تا خبره وکړه، نو زما وجه شهرت ټپه جوړه شوې ده او هغه په دې بنیاد چې زه د ټپې په مغز او په احساس پوه یم، نو ښه په نره باندې مې کړې ده، نه پکې یارېدلی یم او نن په د دې نه په شا شوی یم. تاسو دې کې یو خبره کوئ چې یره ځوانان یا پیغلې یره احساسوي، دا یره ولې احساسوي او بیا سندرې او ټپې ته دونه په دې پښتنه ټولنه کې دونه کرکه کینه ورسره ولې لري یا په کمه سترګه ورته ولې ګوري؟ وجه څه ده، لاملونه یې څه دي؟ عثمان جانه یو خو تا د یرې خبره وکړه، ما یو ځای کې دا کتو، دا کوټیشن مې ډېر خوښ شو. یره د دنیا تر ټولو هغه خطرناک چینجی ناسور یا وینه دي چې دا اعتماد خوري، دا باور خوري، دا ستا د لفظونو زړورتیا خوري. یره په یو حال کې او په یو ځای کې نه ده پکار. خوشحال بابا وایي که اسمان دی
د زمري په خوله کې ورکا د زمري په خوله کې مه بېله همت به نه بېلو. ما یو شعر لیکلی و چې د اجدها کومې کې واوښتمه شین د خندا د ژوند اخره رڼایي مې سمه ومانځله دا ما ویلی م و دا تا ویلی یو ځای کې. نو د ژوند یوه لمحه نه ده دا به مانځي یره په دې بنیاد نه ده پکار. اوس تا خبره وکړه چې دلته د ټپې سره د سندرې سره کرکه ولې ده. اگر چې په نن وخت کې زه ډېر خوشحاله یم ډېر زیات ښه محسوسوم چې دغه خبره اوس بیخي بل طرف ته راغلې ده. افسر افغان زه نه داسې څه ډېر غټ څه نور څه راته یاد دی او نه څه عالم فاضل سړی یم او نه په خو ما د شعر د ټپې د سندرې لارې په یو ساهو په معیاري طریقه باندې ټولنه کې کار کړی دی. یوه ډېره لویه مینه مې راښکودله دې خلکو نه. دانش صاحب وایي چې ما په هر لورې ویشلی دی دانشه بېرته ما ته احترام دی او ښه عام دی. نو خلک اوس په دې پوه شوي دي که دا د منیر بونیري مینه ده که د دانش صاحب مینه ده که د ډاکټر کرن خان مینه ده که د بختیار خټک ده عباسین صاحب سره خلک مینه کوي دا په دې شعر په ټپه په سندره په خبره. نو اوس خبره داسې ده خو یو وخت کې دی کې هیڅ شک نشته دی. موږ چې کله شروع کې رالو بیا زموږ نه دا مخکې مشران بیا هارون باچاجي غوندې خلک دیو ډېرې سختې تېرې کړي دیو خپله وینه ورکړې ده هغه یې سېزلې ده لکه په ډیوه کې او موږ ته یو ښکلی ماحول راکړی دی. په هغه وخت کې یوه کرکه یو نفرت او اوس هم یو څه په وړو کې د مالګې برابر خلک شته د هغې وجه څه ده په دې ریاست کې موږ سره د شروع نه سټرکچرل وایلنس یا ساختیاتي تشدد په موږ باندې شوی دی. وجه څه ده فیډریشن دی. فیډریشن وایي چې دلته به واړه قامونه دی وایي چې پاکستان یو قوم دی دا د دنیا تر ټولو غټه مغالطه او دروغ او پاکستان یو قوم کېدی نه شي ته ستن او تار راواله ګنډی نه شي کېدی. پښتون جدا قوم دی مجموعه ده پنجابی جدا قوم دی سندھی جدا قوم دی ګلګت بلتستان کې ځان له خلک دي دا پاکستان یو ملک دی خو یو قوم دا نشي کېدی. دا کشران په کار چې بدې پوه شي ځکه چې د قوم تعریف جدا دی او د ملک تعریف جدا دی. نو دلته فیډریشن په زور باندې دا کوشش کوي چې د دې نه هم یو قوم جوړ کړي. نو ته څنګه د پنجابي او د پښتون نه یو قوم جوړوې مسلمان ستا په عقل ګلی وشه. نو په دې وجه دی زمونږ ژبه خوري زمونږ کلتور خوري زمونږ روایت خوري. نو دیو په موږ باندې په زور یوه ژبه راټومبي چې هغې ته دی اردو وایي. نو د هغه ساختیاتي تشدد په بنیاد باندې دیو بیا نفرت پیدا کوي زما د خپلې سندرې سره د ټپې سره د ژبې سره. ولې ځکه چې سندره چې ده دا ستا تاریخ دی. ته یوه چاربې ته راواله وګوره دبدب زما سل مې په اردل کې دي ستا دا ټول پښتون تورې توکي هر څه پکې رانغښتي دي. دیو دا چاربې ته ځکه روکوي ځکه ساپورټه کوي چې که ته په خپله چاربې ته خبر شو نو ته به د خپل تاریخ نه خبر شي چې د خپل تاریخ نه خبر شو ته به خپلو وسایلو نه خبر شي چې خپلو وسایلو نه خبر شو ته به خپل تپوس شروع کړي بیا فیډریشن تا لوړ نشي تېرولی. دیو په دې وجه یو ساختیاتي تشدد کوي چې د دې ځای کلتور د منځه ویسه ژبه یې ویسه. ګوره ژبه چې ده دا ستا ګویایي ده دا ستا ریپرزنټیشن دی. موږ څومره ګونګیانو څومره چاړاګانو ما اسلام آباد ته تپوسه دلته چې زه د طوطي غوندې چغېږم هلته ما ته وایي اردو وایه انګریزي وایه. زه چې ځان مړم کړم که نه هر پښتون راولی چې په سر کې ښکرو مې 50 کاله په اردو وایه بیا به هم په کا کې احساس پکې نه وي په خبرو کې ستا هغې کې جوړوالی نه احساس نه هغه موږ چې یو که نه ړم پرې نه تشېږي په هغه خبره باندې. اگر چې موږ اردو کې هم خبرې کوو پوډکاسټ یې کوو خو دا خوند نه کوي فیلینګز نه. نو تا خبره وکړه دا کرکه داسې نه ده پښتانه انتهایي یاد ساته. ګورې ښه عثمان شکوره ته چې څومره تاریخ ګورې د پیر روښان بابا نه راواله تر باچا خانه پورې موږ انتهایي روښان فکره خلک وو. انتهایي د شعر ادب ټپې نعت نظم مذهب پښتو د دې سره زموږ ډېره لویه مینه ده. ګورې حقیقت دا دی زما حجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. نو پښتانه خو دیو سره ډېره لویه لوبه شوې ده ظلم شوی دی د یو بل نه روک شوي وزیرستان د شانګلې نه دی خبر باجوړ د پېښور نه دی خبر زمونږ چې کوم هغه مشترک قدرونه او غیر روک کړي دي زمونږ اتڼ ته دیو سپک نظر باندې ګوري زمونږ سندرې ته دیو کفر وایي بی خپل خلک پیدا کړي دي هغو ته یې پیسې ورکړي دي مراتې ورکړي دي چې دغه طبقه وځپوي دیو له درد ورکوي دیو خفه کوي او بیا دیو بدنام کوي. نو دا ټولې خبرې چې راغونډې کړي نو یو څه خلک نفرت پیدا شوی دی دې څیزونو نه. بیا په دې کې یو بل نقصان هم دی زمونږ په دې خپل خلکو کې یا کمیونټي کې دا که شعر مخ په وړاندې وړي که ټپه وړي که سندره وړي په دې کې هم بدبختانه
یوه ډله کمزورې ده. لکه په شعر او ادب کې هم موږ دا اورېدلي دي چې سمه دمه کویمه او زما ډسپوزیبل جانان او سمه په تاسه یمه. دا بې خونده ادب دی. دې موږ هغه وخت هم خلاف وو، نن هم خلاف وو. بیا په شاعرۍ کې کمزوري څیزونه مخې ته راغلي دي. په سندرو کې دا نن سبا دي ولګېدي او چې څه سره رانله. نو دا کمزوري خلک زمونږ دا معیاري خلک دا هم د ځان سره بیا سپکوي. نو یو پکې له دیو هم عمل دخل دی. ګوره هغه وایي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرغلي دي. بیا اوس دا نوی شی چې راغی د ټیک ټاک لایو دا کنځلې دا سپکوالی، زما او ستا د مور په ژبه کې زما او ستا د ادب د شعر د ټپې یو لوی سپکاوی کېږي. افسر صاحب بل پوښتنې له راځمه. جی تاسو صحافت انتخاب وکړو، څه هم چې زموږ په پښتنه ټولنه کې زیاتره داسې ده چې خلک ډاکټري یا انجینرینګ هغه خوښوي. تاسو پکې یو ځانګړی څه شی انتخابوئ، فیلډ انتخابوئ، کم سوچ او کم نظر باندې هم دا کوئ؟ عثمان جان داسې ده چې دا دې هم ډېره مهمه پوښتنه وکړه. زموږ دې پښتنو کې دا یو عجیبه غونې کار دی. که څوک چېرته بهر ته لاړ شي که نه بیا ټول کلی بهر ته ځي. که څوک ډاکټري وکړي بیا ټول کلی ډاکټري کوي. خبره دا ده چې موږ خو د قبایلیت نه ایله ایله اوس روزو. نو موږ ته دا پته نه لګي چې دنیا څومره فراخه ده، دنیا څومره ترقي کړې ده، سوشل ساینسز چېرته لاړه. بیا زمونږ د ژوند یعنې اوس پکې دا اے آی راووته، آرټیفیشل انټلیجنس دی، لکه قصې ډېرې زیاتې بدل شوې، ډېر لوی انقلابات راغله. زه هم د شروع نه په خپل فیملی کې ټبر کې یا فامیل کې یو داسې کس وم چې زه وړوکی وم نو ما به رباب غږو، زما پلار به هم قارېدلو. نو هېڅوک زموږ فیملی چې دی موږ میاګانو په بنیادي توګه ډېره ګرانه وه، ډېره ګرانه وه که نه. میاګان خو تا ته پته ده چې دا خو ډېر مذهبي خلک. نو هغه به ما ته قارېده وم، خو زه داسې وم چې ما به په حجره کې رباب وغږو، بیا به جومات ته لاړم. نو کله کله زموږ امام چې به نه و که نه دا د 12 14 خبر ما به هلته امامتي هم ورکړه. لکه په لیدلو څه دې نه دي پرېښي، هېڅ مې هم نه دي پرېښي. او دا به مې ډېر شوق و، اقامت به مې ډېر په مینه باندې کوو. زما یو تره کاجي بابا دی خدای وبخي، هغه به همیشه مخکې مونځ کوم ما پسې اقامت کوو، خو په لوړ اواز کې. نو ما داسې یو بیلنس ساتلی و خپل په ژوند کې، یو اعتدال مې ساتلی و. خو زما د وخت نه آوټ آف د باکس یا نوی سوچ و. ما خیال دا نه و چې زه د ډاکټر شم او بس په یو کلینیک کې د ناست یم یا د انجینر شم. دا ما به وایي چې زه به داسې څه کومه که نه چې زه ډېرو خلکو ته خپل اواز ورسوم، یونیکي. هغه وخت کې دا سوشل میډیا دا شی نه و. ما به خیال دا و چې زه په ټي وي باندې راځم، خو په دې پوه نه وم چې د ټي وي دپاره څه شی ضروري وي، چونکې کله یو ما ته پته نه لګېده. نو ما ته به یې مور اخره پورې ویل زویه ته به ډاکټر شي. ما مور بس یو شی به رانه جوړېږي، غم به یې نه کې. نو ما بیا هلته تپوسونه د خلکو نه شروع کړه. زه چې کله کالج کې وم ما وایي چې داسې به څه کاري چې زه په دې میډیا راځم او خلکو ته خبره کوم او په یو موضوع باندې او په دا طریقه کار. نو زمونږ هلته په کالج کې استادانو هغو پېښور یونیورسټۍ نه ډګریانې کړې وې. هغه وخت کې پېښور یونیورسټۍ کې لا جرنالیزم شروع هم نه و، کله چې زما اف ای سی کې ده. نو هغه وایي چې یاره جرنالیزم یو ډګري ده او دې کې داسې خلک په میډیا راځي او اسلام آباد نه کېږي. نو ما ورته وایي چې چا دا کړې ده؟ نو حمید میر یو کس دی او سلیم صافي او دا نومونه. بیا ما دا لږ وکاته چې دا څوک دی په ټي وي باندې. نو زما د سلیم صافي صاحب ډېر خوښ لکه هغه یو لګن و، یو لګن و. یاره ما دا سړی ښکلې خبرې کوي، هغه ډېر داسې په اطمینان سره ناست و، بردبار او که نه داسې ډېر تادیګرن دی نه دی او ګډوډ نه دی، ریلیکس وي. نو ما بیا خپل پلار ته وی کیا به ورته وایم کیا زه به سلیم صافي جوړېږم. نو هغه وایي دا څوک دی؟ ما دا یو سړی دی. هغه به دا ریډیو واورېد. نو کله کله به د ده چېرته خبرې به ده وکړې چې ته وایس اف امریکا سره یا څه سره. نو هغه ویره دا زوی خو مې ټیک دی، هغه سلیم صافي خو ډېره ښه خبره کوي، ډېر ریسرچ بیس خبره کوي، جوړه خبره کوي. بیا دغسې دا نور بهروز لالا شو او رحمان بونیری شو، دیو به زما د والد صاحب په ریډیو باندې اورېده. ما به ورته دا جرنالیزم دی او دا شی دی که نه. زما والد صاحب چونکې فارسټر ریټایر شوی دی، د هغه وخت لسم تعلیم یې کړ، نو هغه هم په دې قصه پوه نه و چې داسې دي. ته یقین وکړه زه اکثر خلکو ته وایم دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاڅېدلی دی په لار کې. ما ته دا یو غټ چیلنج و چې زه څنګه په خپل مور و پلار دا ومنم چې جرنالیزم هم یو شی دی، چونکې زه بیا خپل هم کلیر نه وم. خو ما وی افسر افغانه چې څه شی خو دا به کې وروره. ما به هلته په کلي کې ماشومان راغونډ کړل، ډېر چاپېره به مې کېنول. ما زه تاسو ته چې یو خبره پریکټس و. ما ته دا خلک وایي که نه وړوکی نه ما ته به زما پلار وایي ته په کټوۍ کې پوخ شوی که نه، ته ډېرې خبرې کوې او معقولې. ما به دې شي مزه راکوله چې خبره به کې. هلته به دا ماشومان هو. نو بیا زه رالم کله چې ملکنډ پوهنتون ته رالم، نو دې نه پس زما یو تره زوی دی سلیمان شاه ایډوکیټ، اوس وکیل دی د های کورټ او ډېر تکړه هم دی. هغه دلته په پېښور پوهنتون کې او هغه وکالت کو دلته لا کالج نه. بیا اډمیشن کې راله هغه منډې تړلې والې جرنالیزم ډپارټمنټ کې.
بیا ما ایډمیشن وکړو او بس بیا جرنالیزم ډپارټمنټ زما به ډېر شوق و ریډیو ته به تلل راتلو بخزمان صاحب زموږ یو ډېر ښه ټیچر دی په دې لري اوس هم جرنالیزم کې دی نو هغه یو پېره زه په ریډیو بند کړی وم او زما دپاره د ژوند تر ټولو دردونکې لمحه هغه وه ما وی چې دا خو زه د غرق کړم لکه کب چې د اب نه وباسي ما یې خو په اوبو کې نو هغه خو بس د هغې کې خپل یو حکمت سر سره اکثر اوس ګپ هم لګوم که نه خو به هر حال دلته مې بیا زده کړې وکړې او د جرنالیزم انتخاب مې په دې بنیاد وکړو چې ما په دنیا کې څه نوي څه کول غوښته او شکر دی زه په هغې کې کامیاب هم شوم زموږ سره په کلاس کې په سوونو سټوډنټس وو زده کړه کوونکي وو خو په هغې کې یوازې 2-3 کسان دي چې په میډیا فعاله کار کوي د ټولنې په خیر باندې راځي د معاشرې په مایند میک اپ کې یا پالیسي میکینګ کې د هغوی یو کردار دی او زه ډېر خوشحاله یم لکه یو 6 ورځې مخکې په تورغر کې یو ماشوم چا وژلی و تورغر یو 6 کسانو ماته ټلیفون وکړو چې تاسو په دې خبره وکړئ یقین وکړه عثمانه په هغې مې خبره وکړه د هغه ځای چې کوم ایسیچو د هغه ځای چې کوم ډي سی صاحب و ایم پی ای او دا ټول مې پکې په هغې کې ټیګ کړه خبر مې کړه او ورته مې ووي بیا مې پرسنل هغه ایم پی ای صاحب ته کال هم وکړو هغو ته مې چې دا خبره واقعي ډېره جنون د هغه سړي سره ډېر زیاتی شوی د خدای دپاره ولې چا بچی وژلی او مې زه دا تاسو ته وایم دا مې ریکویسټ دی چې دا یو ریاست دی چې دلته زما بچي ته تحفظ دی نو ته له 100 ورځې ایم پی ای ته ډي سی به رسوي ته ډي پی او پولیس ټیکس ته څه اخلي ایگزیکټلی یقین وکړئ جي ودین 5 ډیز د هغې پته ولګېده هغه کس گرفتار شو هغه ایم پی ایس یې ما ته واپس رنګ دا یقین وکړه دا ستا زړه خوشحالۍ د کویلې د مزدور دپاره مې یو ډېر فعال اواز راپورته کړو او تر دې پورې چې امیر مقام او شوکت یوسفزی او ډاکټر عباد لوی لوی خلکو له مې ټف ټایم ورکړو او یو ډېر غټ اویرنس مې په هغو کې خور کړو اوس د کویلې هر مزدور پاسي وایي زما لیبر کالونۍ زما ورکینګ فوک سکول هلن کې دوی ته به دا پته هم نه وه چې دا پکې لا څه څیزونه زما ډیت ګرانټ جهیز ګرانټ او د هغې دپاره مې رسک هم واغست راباندې پکې دباونه هم وشو د هغه ماینونو مالکانو ډېر تھریټس راکړه چې دی به وژنو او واقع به خو ما ورته وی مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی د دې دپاره یو ورځ تعین ده رښتیا خبرې به کوو چا پسې کنځل نه کوو سپکه نه او په دلیل باندې خبره نو د جرنالیزم انتخاب په دې بنیاد چې څه نوي څه وکړم شکر دی یو کنټریبیوشن مې وکړو هغه که ناڅاپي ده که سټیزن جرنالیزم دی که ټپه ده او معاشرې او خلکو ډېره لویه مینه راکړه دغه زما انرژي ده دا زما داد دی او دا زما ډاډ ډېره ښه ده راځو تاسو د زده کړو خبره وکړه پېښور پوهنتون نه نو آیا څه ګڼئ نن سبا زه به په خاصه توګه پښتونخوا خبره وکړم ځکه دلته موږ واقع یو نو پښتونخوا تعلیمي نظام څه ګڼئ ډېر بل اړخ ته نه دی روان عثمان شاه ګوره بخښنې سره ستاسو خبره کوم مصعب شان یو ځوان رالګي هغه رباب باندې او څه قیسې پیسې بیا په اسلامي کالج کې کس خودکشي کوي داسې ګڼ شمېر واقعات او بیا د استادانو دباو دا خو ینګسټر دي ځوانان دي پیغلي دي دوی ډېر زر په دباو کې راځي څه ګڼئ دا کیسه ډېره بل طرف ته عثمان جانه یو شاعر وایي ته داسې بنیادي پوښتنې کوې چې په دې ځان له په ورځو ورځو خبرې کېږي که نه خو چونکې وخت خو موږ سره کم دی یو شاعر وایي چې د دې قام په بربادۍ کې حصه دار یم په یو داسې اداره کې په روزګار یم بل یو شاعر لیکي صابر صاحب چې دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموئ دیو ته ګناه نشته صابر وروره نه دي خبر ته په خدای یقین وکړه که نه زه د ګوتو په شمار د یو څو پروفیسرانو استادانو خبره نه کوم خو زمونږ په هره اداره کې دا که ته لاړ شي هسپتال ته ښه څوکو باندې خلک وګوري که پوهنتون ته لاړ شي که جرنالیزم ته لاړ شي که وکالت ته لاړ شي زیاتره په ښه څوکو هغه خلک ناست دي چې د هغو دماغو ته لوی لوی طالع پرتې دي هغو هر څیز په یو خاص ټنل ویژن کې ګوري د هغې نه اخوا دېخوا غواړي فکرونه محدود دي ډېر محدود دي ډېر محدود دي دلته دا چې کومه خبره وکړه دا د یو قام لویه بدبختي ده په دې باندې هم رحمان بونیري صاحب یو ډېره ښه ویډیو کړې وه زما خوښه شوې وه په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 24 دي که 15 پوهنتونونه دي په یو پوهنتون کې میوزیکالوجي نشته دی کریټیو آرټ نشته دی ته به حیران پاتې شي چې تا سره د دنیا په غني کلتورونو کې کلچرز کې یو کلچر دی پښتون کلچر ستا اتڼ دی ستا ټپه ده ستا نیمکۍ ده ستا بدله ده هر څه دي دلته ستا ځایي خوراکونه دي ستا لوکل علاقې لوبې دي یو لوی ذخیره ده او ستا په یو پوهنتون کې تا ته دا څیزونه نه ښودی کېږي تا باندې په زور د اردو یو ژبه راتپي او د عربو یو کلچر د باندې راتپي یو عجیبه دا ډېره غټه بدبختي ده د هېواد نه یوازې د خیبر پښتونخوا د ادارو بلکې په دې پوره ملک کې داسې اداره نشته دی چې هلته ته په فراخه ذهن باندې خپل د سوچ خبره کولی شي په مختلفو نومونو باندې په تا باندې عجیبه عجیبه داغونه ولګي ټیکس د باندې ولګي او اسان حل یې دا دی
چې زما په مرګ مسله نه حل کیږي سوالونه موج نه جواب راوړه او په اسانه باندې بس تا مړ کی ډیر ښه خلک د عبدالولي خان پوهنتون واقعه به تاسو ته یادوي پیښور پوهنتون چې دا د دې ټولو پوهنتونونو مور د الما میټر ده د هغې واقعې موږ ته یادېږي دلته هم یو ځوان وژلی شوی و دغسې تا د موسی خبرو ته به حیران پاتې شي هغه اداره چې چېرته باید چې بهر لږ جهالت وی ناپوهي وی څه وی چې دې ادارو ته ته تللی نو ته دنده سکیور وی چې بس زه اوس صحیح ځای ته رالمه دلته ذهنونه فراخه دي دلته هر سړی کریټیو دی هغه سره علم دی هغه د سمندر غوندې وسیع سوچ لري نو ته به هر عام د کوڅې خلک ښه دي چا چې تعلیم نه دی کړی یقین وکړه زه کله کله په دې سوچ کې شم زمونږ پلرونه نیکونه ډېر ښه وو تعلیم یې نه و کړی ذهن یې نه و تنګ شوی اجره جومات نه خبر و یقین په خدای وکړه زما والد صاحب لویه لویه ګیله لري یو مونځ ترې نه قضا کېږي په دې سخته څله کې په شانګله کې سهار یقین وکړه هغه مانځله پاڅي موږ د هغه د یارې نه به مانځله پاڅېدو چې یاره اوس به که یا تپوس کوي دا سړی رباب منګي ته په خپله باندې ناست دی دا سړی حجره کې ناست دی زه حیران پاتې شوم که نه چې ده د مذهب سره څومره مینه ده هغه په دې پوه و موږ ته په دې لیکچر یې نه راکولې خو په دې پوه و چې رباب منګی ستار دا ستا کلتور دی ستا روایت دی نو هغه جومات هم آباد ساتلی دی هغه حجره هم آباده ساتلی زما مور نه اوس هم ډېرې ټپې مزده کړي دي زما مور یقین وکړه یونیورسټۍ ته نه ده تللی دغسې زما نیکه ډیلیمیا دغسې نور دغه خلکو یونیورسټۍ نه ویلې خو د دوی ذهن فراخ دې ادارو خو یقین وکړه عثمان شکوره دې زموږ ذهنونه نور تنګ کړه دې موږ ټنل ویژن ته بوتلو زموږ هغه اس نه په دې روډونو چې هغه ته دلته یو شی لګولی هغه خوا دې خوا نه چې دنیا کې څه روان دي دنیا چېرته لاړه او موږ لا اوس هم په دې کې نښتي و تا ټاپه وویله او تا سندره وویله او تا سکیچنګ وکړو موږ ته به دا هم ویلی کېده چې ته تصویر وباسې دی له بیا ساه ورکړې په آخرت داسې ده یا سړیه مسلمان الله تعالی د دې ډېر لوی مصور دی ته ګوره دا غرونه نخترونه چینارونه د کائنات دا ټول دا د الله تعالی د دې مصور دی زما او ستا مصور الله تعالی دی منګه حقیقت دا دی د علم د فکر نه لري خلک او هغه وایي چې زما قام که په قامونو کې غمی دی د علم پکې لږ شی نه کمی بې علمه سړی به همیشه کومه معاشره کې چې علم کمی که نه عثمان شکوره هلته به په مذهب باندې بې ځای بحثونه کېږي هلته به فتوې بې ځای لګي هلته به په کریټیو آرټ باندې فتوې جاري کېږي ته پوه شه چې دا معاشره چې دا د بې علمۍ په آخري درجه باندې ده او چې دلیل ختم شي نو بیا تشدد شروع شي چې دلیل هغه شته دی موږ وینو دلته زموږ یقین وکړه عثمان شکوره د کله کله سوچ کومه موږ ډېر په خوارو باندې ځان ډیکنسټرکټ کو بیا مو ځان ریکنسټرکټ کو زه چې په خپله د کم بیکګراونډ نه راغلی ما یا زما شامنظر دی په هغې کې هم تشدد ما د دې خبرې اعتراف کوم هر مازدیګر به موږ د تره زامن کلي ته راوتو شپږ اته زموږ یو ډله وه موږ به هسې یو خلکو سره شرم ورکوو چې راځه څوک ووایي دې باندې ته نر او غیرتي ښکاري د پوهنتون نه پس د دنیا د 14 ملکونو د ایکسپوجر نه پس د کلچر ایکسچینج نه پس د دنیا د علم د تبادلې نه پس زه په دې باندې ورسېدم هر هغه سړی چې هغه انسان باندې گزار کوي انسان وهي انسان وجني دا بې غیرته دی هر هغه سړی به سپیشلی پښتون چې په پوله پټي باندې دی رور وجني او برید ته وایي دا په نوي علم کې دا بې غیرتوب دی دا غیرت نه دی هر هغه پښتون چې هغه خور پوهنتون ته نه لیږي مکتب ته نه لیږي دا بې غیرته دی موږ ته اوس پته ولګېده چې غیرت او بې غیرتوب څه شی دی موږ خو بغیرت هغه شي ته وي چې موږ ژوند ودرولی برعکس روان یو برعکس روان نو زه دا ګڼم چې را تا چې کوم پوښتنه وکړه چې کله علم فکر شعور کم شي جذبات شور نفرتونه هلته سیوا شي لہذا زمونږ ادارو له به یو ځل بیا ډیکنسټرکشن پکاري او بیا به ځان ریکنسټرکټ کوي هله به دا ټول نه ښکلي کېږي ستاسو په نظر باندې اوس دا وضعیت دی هر خواته اړی غړی دی ملکي اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی بدامنیاني دي بېروزګاریاني په داسې وخت کې مور او پلار بیا څونه ذمهوارۍ هغې ته ور په غاړه دي چې هغه خپل د بچي څنګه روزنه وکړي هسې څه سجیشن ورکوئ عثمان جانه موږ اورېدلی دي چې ریاست ما ہوتی ہے خو دا موږ په دې ریاست کې ونه لیده او دې خبره کې ما ته څه ډېر حقیقتونه هم نه ښکاري کله چې ریاست خپله بنیادي ذمهواري پرېږدي قانون نه وي امن نه وي ژوند نه وي معاش نه وي په داسې ریاستونو کې ذمهوار افراد بیا د دې ریاست دغه ماته بیړۍ راپورته کوي زه دا ګڼم چې په نن وخت کې په خصوصي توګه پښتنو ته او په عمومي توګه د پوره ملک ته د کانشیس پیرنټنګ ضرورت دی کانشیس پیرنټنګ یو ډېره زوروره ټرمینالوجي ده
چې که ته واقعي په رښتیا معنا کې چې کله دا جوړه لا واده نه وي که نه چې ته د دې نه مخکې دا پوهه کړې چې بچیه واده څه شی دی، د واده مقصد څه دی. دا صرف دا نه ده چې یو ښکلي جینۍ ده او رنګ سپین دی او یو دنګ هلک دی واده وکړي او مزې دي. واده ذمهواري ده. واده د معاشرې د جوړښت بنیادي اکایي ستا په غېږه کې جوړېږي. ته معاشرې ته نوی تخلیق ورکې، ته بچی ورکې، نو چې اول په دې پوه شي چې واده څه دی، د ښځې سره رویه څه ده. د دې نه پس عثمان جانه ستاسو په غېږه کې چې کوم بچی تربیت کېږي چې ته په خپله تربیت شوی او ته د کانشس پیرنټینګ وکړې، په کروڑاو ماشومان په دې وطن کې پیدا کېږي زیږېږي چې دغه ماشومان ته ښه تربیت کړي او دوی ذمهوار کردار ادا کړي. دا وړې وړې خبرې دي، رویه څنګه ساتل دي، ډیلینګ څنګه کول دي، د ټریفک قانون څنګه ساتل دي، دوکانداري څنګه کول دي، پالش څنګه کول دي. دا څه راکټ ساینس نه دی. یورپ ولې ترقي وکړه؟ په یورپ کې تربیت راغی، سیولایزیشن راغی. اگر چې هغه اوس د فیملی سټرکچر نه ډېر لرې تللی دي، یو بل تاوان سره مخ دي. زموږ دپاره رول ماډل نه دی، خو زموږ دپاره رول ماډل موږ سره شته دی. تر ټولو لوی رول ماډل پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې یو ډېر معتدله خاوند، رور، استاد، ملګری، یعنې سیاستمدار، ساینسدان، ډاکټر، هر رنګ په هغه شخصیت کې و. د هغه نه پس بیا راځه او دغسې په دې زموږ پیړۍ کې باچا خان بابا یو ډېر لوړ شخصیت و. د هغه پیغمبر په پیروۍ کې چې هغه پښتنو ته کوم رول ماډل دی که نه، زه وایم چې دنیا دې کښېني او باچا خان بابا باندې دې ریسرچ وکړي. یقین په خدای وکړه. دا زه په دې نه یم، زه بیا خلکو ته یم، نه د ANP سړی یم، نه د هغو پروپیګنډې کوم. د دې سړي شخصیت وګورئ. بالاتر د دې نه چې دی ANP والا بیخي رانیولی دی که نه، چې باچا خان بابا همګیر دی. هغه نه د ANP دی، نه د جماعتیانو دی، نه د PPP دی، هغه د انسانانو دی، د دنیا دی، ډېر لوی سړی. هغه د پښتنو ته د سمپلیسټي، د دیو حجرې جارو کول، مینه کول، لهجه پستول، بې ځای خرچې نه کول، د دښمنۍ نه کول، دا ټول هغه یو ډېر ښه ماډل ورکړی. زما ژوند او جدوجهد وګورئ. لہذا که کانشس پیرنټینګ وشي، د بچو تربیت وشي، یقین وکړه عثمان شکوره ډېره ښکلې معاشره دلته جوړېدی شي. خو مور او پلار به ډېر کانشس پیرنټینګ کوي. افسر افغان یو دا ځانګړې پوښتنه چې زما په نظر باندې چا به دې دونه نه کړي، کوم هغه داسې وخت و چې افسر افغان مطمئن و، خوشحاله شو چې په یو داسې واقعه یا داسې یو کم کار وشو چې ډېر زیات پرسکون او پر اعتماد و چې بس اوس خو ژوند جوړ شو. او بله د دې سره یو داسې ځانګړې واقعه چې تاسو یې د ټولو نه زیات دردولي وي؟ هغه ټپه ده وایي ما ته د خپل جانان به یاد کو، ما په مخ کې په یار ما اچوه لاسونه. دا ډېره د احساس سره تړلې پوښتنه دې وکړه. دا هغه وخت و چې د نن نه خواوشا 2.5 کاله مخکې ضلع شانګله، الپورۍ او د شپې خواوشا 3 بجې وې، او زه په جومات کې ناست وم او د الله نه مې دا سوال کو چې یا خدایه که ما چېرته په دنیا کې څه ښه کړي که نه، د هغې بدله ماله په دې شکل کې راکړي چې ګلرنګه چې ده دا کېده په هغه شپه باندې د دې دنیا ته راتګ کېده چې خدای دا خو یو پټه دنیا ده، ستاسو بچی، زما بچی، دا خو یو پټه دنیا ده، ما ته هیڅ پته نه لګي څنګه انسان پیدا کېږي، شکل و صورت یې څنګه دی، سترګه یې څنګه ده، غوږونه یې یقین په خدای وکړه که نه. زه بلکل د دې الله سره داسې کنیکټ شوی وم که نه، تا به وایي چې ما والله بس نږدې د یو بل سره خبرې کوم. ما خدای پاکه زه ډېر زیات یېرېدلی وم، ځکه چې زه خو د هغې هولې سولې کسټوډین وم، ذمهوار وم چې هر څه پیدا کېدی خو زه یې ذمهوار وم. یره ما الله تعالی هغه لمحه که نه ستا خبره سمه یوه یره یوه قصه و. زه چې ما ته رنګ راغی زنګ والی شو چې ماشومه دې وشوه، او زه د جومات که زمونږ کوم ملګري اوري، زه بره یو هاسپټل دی زمونږ د ګاډو چې کوم سټاپ دی اډه ده، هلته دا ګلرنګې ډیلیوري کېده، او زه جومات چې دی لاندې د خوړ په غاړه دی. ما ته خلکو وایي د جومات کې د شپې پیریان یو مزه، خو زه دومره دغ شوی وم د الله سره کنیکټ شوی، پیری نه چې دیوان پکې ومې که نه، خو ما ته هېڅ پروا نه، خالق دی، دلته خالق دی. نو ما ته ووایي چې لور دې وشوه. یاره زه پوه شوی نه یم چې زه د دې جومات نه څنګه راغلی یم که نه. دا زما دپاره ډېره د خوشحالۍ لمحه وه چې ښځه مې هم جوړه ده، لور مې هم روغه موټه وشوه. نو بیا هغه لور چې مې وشوه نو هغه وایي دا ماشوم چې کله وشي دی اولنی جاړي، وایي چې جړلي هم دي، نو زه نور هم خوشحاله شوم چې ټیک ده. نو هغه وړه خس وه هغه وخت کې، وایي چې دا اوس تر دې ځای نه بیا پورې ویسه یو بل هاسپټل دی، هغه شیشه کې یږدي هغه ماشومه. نو ما دا ګلرنګه راغستې ده داسې په لاسونو کې، او د دنیا یوازینی ځای و د شپې 3 بجې خواوشا 3:30 شوې، بیا 6 پوړۍ وې زه په دې راکوزېدم. ما وایي که 6 لاکه پوړۍ دي زه پرې راکوز،
یعنې زما هغه قدم دومره دروند شوی ما وی چې دا ګلرنګه زما نه نار تاوه شي نه خوږ شي یقین وکړئ یعنې زه دا بعضې خبرې خلکو ته کومه که نه چې دنیا کې هر څه کوئ خو د خپل خالق سره د الله سره ډېره کلکه رشته ساتئ زمونږ دا هر څه نه دي دا چې افسر افغان نن دی او 2 روپۍ ګټي او ته خبرې کولی شي او سترګې او لاس دا د هغه ذات یو ډېر لوی نعمت دی موږ سره افسر افغان کې ما یو شی نوټ کړو د دې نګیره ده نیک هم دا موږ داسې دغه ډېر وکړو خو زه کله مدارسو ته لاړ شي هلته خپل چارې سنبالئ خلکو په نظر کې ته څنګه یې او څنګه نه خو دلته تا چې هره خبره کوله کنیکټ کولی دی د احادیثو سره او د قرآن سره دا سوچ او فکر څنګه دی عثمان جان داسې ده زه ما ته ووایي څنګه چې ما په دې افغان نوم باندې د هغه وخت نه زه پوه یم داسې زه په دې هم ډېر کلک پوه یم او ډېر واضح یم دا زمونږ او ستاسو دا لوبې ټوکې او قصې او موږ ویو چې دا جوړې د دنیا ما کلکه رانیولې ده دا ټول هسې ګپ شپ دی at the end of the day دا زما کلک عقیده د دنیا یو خالق دی او هغه دومره لوی خالق دی چې چېرته نه چې زما او ستا سوچ ختم شي او لوی په هغه ځای نه د هغه سوچ او دغه شروع کېږي نو زه په هر څه کې دا ټوله دنیا چې راغونډه کړي که نه زما یو سوچ یا د ذهن یوه مکمله خانه چې دا ما دې ته خالي کړې ده چې زما ټول لینډ دین تعلق بزنس روزګار زه دا پوډکاسټ تا سره نه کوم انډیډ د دې په شا زما یو کاز دی یو ذات دی د هغه مخلوق ته زه یو خبره رسومه زه چې بزنس کومه ما ته اکثر خلک کیني که نه زه ورته یم نه لفاظي کوم او نه تا متاثره کوم او نه ځان ته ایمانداره ویم خو زه په دې بنیاد ناست یم چې دا تا سره زه بزنس نه کوم دا د الله سره بزنس دا مې کلکه عقیده ده زه کله کله وګورم که نه یوازې شمه کښېنم د شپې 2 بجې 3 بجې نو زه په ځان باندې سوچ شروع کوم دا زه څه شی یم زما دا نوکونه دا ویښته دا یو دا پټه دا څنګه چل دی دا ژبه دا سترګې دا خبرې زه څنګه کوم دا نظر مې څنګه لګي دا ټول څیزونه ما کنیکټ کړي بره د یو ذات سره ښه زه ټوله ورځ تېره شي زه مړ ولې نه شوم یا زه به مرم ولې دا مرګ څه شی دی دا ساه څه شی دی دا روح څه شی دی روح اهم دی که وجود اهم دی زه په دې کې ځان سره سوچ او ریسرچ او قصې نو دا ما کنیکټ کړی د الله سره نو زما دا ما ته اکثر خلک وایي که نه چې ته د شپې په 2 بجې هم ګرځې او ناڅاپي هم کوې او یېرېږي هم نه زه یم داسې کار دی چې چا چې ته پیدا کړی او ته د هغه سره کنیکټډ نو ته یېرېږي بې له چا نه چې کوم ورځ مو مقرر ده په کټ کې به په قید 10 باندې هم رانه څه اخلي بهر به په بم او په دماکه باندې هم مرو په ګولۍ به هم د الله په کائنات کې د الله د مخلوق دپاره irrespective of class creed color دا نه دی چې دا هندو دی او دا مسلمان زه په دې پوه یم چې رب العالمین دی رب المسلمین نه دی زه په دې پوه یم چې هغه زمونږ د مخلوقاتو خالق دی په هغې کې دا نه ده چې دا صرف انسانانو چې کوم سپیشس دی هغه د زناورو خالق هم دی زه یقین وکړه په میږي باندې هم خپه نږدم زمونږ هلته مونږ یو ټاون کې کار کوو نو هلته یو مار راغی ما سره زما یو بل ملګری نو هغه وی دا وژنو ما یې دا نه وژنو هغه وی ولې ما ورته داسې کار دی چې دا کوم ځای چې دی که نه هغه ځای خوشې غونې ځای و مونږ هلته تللي ما مونږ د مار ځای ته راغلي و مار زمونږ ځای ته نه دی راغلی د ده په کور کې دی مونږ ولې مړ کړو بیا هغه خندل که نه ما ورته وایم حقیقت دا دی د ده به دلته خپل کوري بچي به اوس که زمونږ ځای ته راغی زما بچو ته نقصان دا رسو زهري شی دی بیا به یې وژنو ما دا خو مونږ د پسې راغلي خو دی ولې د الله یو مخلوق دی قلارېږه ترې را روان شو دی ډېر ښه سوچ دی دلته تاسو د دغه ذکر وکئ کله چا د انساني رویو یا داسې کم واقعه ده تاسو ډېر زیات دردولي وي ستاسو د ژوند ټول داسې کومه واقعه درته یاده ده واقعې خو هسې ډېرې دي او ما چې کوم څیز ډېر دردی که نه هغه ملګري هغه یاران چې موږ په یو ډېره مخلصه جذبه کوشش وکړو زه دا دعوې نه کوم انسان ډېر کمزوری چیز دی خو ما سره چونکې جرنالیزم او میډیا وه زه په دې پوه یم ما ډېر ملګري راوسته میډیا ته هلکان او جنکۍ او خدای ګواه دی د زړه د درد درته یم عثمان شکوره زما ډېر لوی احساس و چې زه به یو بل افسر افغان پیدا کړم یو بله زیتون بانو بیبي یو بله حسینه ګل یو بله کلثوم زیب یو تربیت یافته خلک لکه ګوره یو څو جنکۍ دي ما ډېر کوشش وکړو د هغو په تربیت کې میډیا راوستو کې ما وی دوی به نورو پښتنو جنکو ته لار هواره کړي سبا له به بل پلار خپله لور راپرېږدي چې پلانۍ جنۍ راله په میډیا کې دروند کردار ولوبو د شعر د لارې مطمئن به یاره هغه خلکو کردار کمزوری شو زمونږ د لاسه وواته ګډې وډې شروع کړې لایو کې کنځلې د پیسو اسره یې واغسته دا شی مې د دنده نه مات کې امیدر دی چې لکه ما څومره په چل ول ورته رو رو خبرې زده کړې کنځل کوي اوس ما ته چې خارو خبرې زده کړې
اوس هغه خلک بغیر د دلیله په دې بنیاد چې موږ ورته یو چې غیر معیاري کار مه کوئ، کمزورو پیسو ته زړه مخه کوئ، معیار وساتئ، په الله یقین کلک وساتئ، په خپلو صلاحیتونو باندې د شپې پراته ګل راوله او زمری راوله او الله او تا ته وایم په دې سپکوالي باندې تاسو لګئ د پوره پښتنو غلطه نمایندګي. نو دا شی مې لږ د دنده نه ودردی خو حوصله مو نه ده بېللې، مات نه و کیسے کہہ دوں کہ تک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصله ہوں میں. اوس هم لګیا و خپل د برخې کردار لوبو. البته بعضې دغه څیزونه مې خفه کي چې ته په ښه نیت یو خبره کوې او خلک یې انډرسټینډ کوي نه. تاسو دلته د ګل او د رازو یو غټه موضوع ده، ټیک ټاک لایو خبره دی، تاسو پې خبرې وکړې د دې معاشرې د دې ټولنې څو خلک ګیله من دي چې دا په ټیک ټاک لایو باندې خبرې کوي. خو څه وخت کې به دې هم زمونږ سره گیم کوو. اوس چې دا گیم نه کوي نو مطلب منګه په غلطه یو، په هغه وخت کې دا غلط نشو کېدی. دې باندې تاسو خبرې بیا نن سبا دا یو مهمه خبره ده چې د پښتنو پیغلو ځوانانو کوم ترجیحات چې دي په هغه ټیک ټاک باندې څه روان دي په لایو گیمینګ کې، په دغه هم ورسره نظر واچوئ. عثمان جان هسې دا ګل څومره ښکلی نوم دی که نه پښتو ادب کې لیټریچر کې، خو د ټیک ټاک لایو ته چې دا ګل راغی نو هغه ګل هم سپک کو. ته ګوره یعنې دومره کمزوری شی څه شی ورسره یو کې هغه سپکېږي. لکه دا کار دا پلیټفارم داسې دی. اول تا خبره وکړه زما په دې باندې ما بیا خبره کړې ده. داسې کار دی عثمان شکوره، کیدای شي چې ته د نن نه 3 کاله مخکې تا کنځل کول، تا څوک وهلی او ما د دې هم اعتراف وکړو چې موږ کلي کې موږ به شرونه کول. خو د دې مطلب دا نه دی چې ته په پرونۍ غلطۍ باندې خپیمانه شي. دا یو اخلاقي جرأت دی، دا عظمت دی او ته یې ومنې، دا ډېره لویه خبره ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا منکر و، د ده د وجې نه به چا بانګ نه شو ویلی واضحه. خو هغه چې کله اسلام ته راغی حضرت عمر فاروق شو، دا څه بده خبره نه وي. دغه ملګري اوس په دې کلک دي چې راشه اوس موږ خپله پښتو رانیوله دغه ایچ کافر غونې. نو دوی واپس هم ځکه نه راځي چې دا به خلک وایي چې ګوره افسر افغان نه بېلله. زه ورته بیا سوال کوم، زه په دې نیت والله که لګیا یم، زه ستاسو د اصلاح په بنیاد لګیا یم، په دې مه کلکېږئ. زه د دې برملا اعتراف کوم. ما یو څو ورځې دغه قصه وکړه، ټیک نه وه، سړی پکې سپکېده، کمزوری کېده. او تا به کتلي زه او زما یو ملګری دی ډېر نږدې پخوانی ملګری، اوس خو ټیک ټاکر دی، هغه ما ته پکې هغه ویډیو چلیږي هم، هغه اوس به راته کنځل وکړم او دا الن کې دی زما ډېر لوی احترام کوي، زما کشر دی، زما جونیر دی. ما چې څومره کېدی شو دی چونکې د میډیا سټوډنټ نه و، ما په میډیا کې مدد وکړو، هیلپ نه وکړو. ته هغه ویډیو راواله یا یې وچلوه په خپل پوډکاسټ کې. ما بالکل خندلي دي تر اخره پورې ده ته چې یاره جي بس کوه نو ته د دې شي په نفسیاتو پوهیږم. ما پکې هفته نیمه دغه څیزونه کړي دي، خو ته به زما نه یوه لوز خبره وانوري. هغه په دې نه چې زه څه تورزن یم او افلاطونه رستو یم، زما وینه د دې سره نه میچ کېږي. ته اوس هم راپاسه په ما رڅپېړې ګزار وکړه عثمان شکوره، ته زما کشر ومې جونر ومې، والله که زه یا تا ته کنځل وکړم یا واپس راوګرځم. زه په دې پوهه یم چې ته نه پوهېږې، ستا د جهالت سزا ځان له ولې ورکړه. دغسې په هغه څیز کې که زه هم ما سپکه خبره نه ده کړې، خو زه په دې پوهه شوم چې دا ما ورځ تر بله سپکوالي ته راکاږي. ځکه چې په هغې کې به پیسې ګفټینګ خلکو اله کو چې تا به سپکه خبره کوله. ما ته په هغه خلکو هم افسوس دی. سوچ کوه که نه، دا مسافران مزدوران څه خلک دي ټول نه دي چې هغو تعلیمونه ډېر نه دي کړي، په یو بده ورځ باندې د وطن نه تللي دي، نو هغو تا ته پیسې راولي ګفټینګ کوي، وایي کنځل کوه، فلانې بې عزته کړه، ډنګرې بې عزته، جهاد ګډوډ. نو لحاظه ما خو په دې وجه پرېښو چې هغې زه سپکولم. که زه نن هم وغواړم دا زه بیا وایم او داوام کوم او چیلنج هم ورکوم، ګفټینګ به یې کوو، ډېرې پیسې مو پکې هم وګټلې. زه په چیلنج سره وایم چې دغه ټول سوکار دا شاعران او شاعران او دا چې ناست دي او ټوله شپه ګولوله ګول راوله، یاره چې د دوی نه مې 10 چنده ډېرې پیسې نه ګټلې، راشه ما ته وایه افسر افغانه ته هم غټ منافع. نو آیا ستاسو دا څوک ستاسو ملګری چې دی نوم به نه اخلو، نو د دې آیا په دې لایو ګیم باندې تعلق خراب شو، ملګرتیا لرېوالی پکې رالی که څه؟ زمونږ د بنیادي تعلق زه خو چونکې چا سره تعلق خرابوم نه، زما یو خپل اصول دی د ژوند. چاته دشمن نه وایم، حتمي خبره نه کوم. دا ټول پښتانه خپل کشران ګڼم، بیا چې مشران دي مشران ګڼم، چاته مې په زړه کې نفرت نه راځي. خو د اصولو په بنیاد، د معیار په بنیاد اختلاف کوم، خو اختلاف سره نفرت نوم نه ورکوم. تا سره هم زه اختلاف کولی شم، کیمرامین سره هم کولی شم، خو په دلیل باندې. نفرت نه ته خپله خبره کوه، زه به خپله کوم، نه دې وژنمه، نه دې وهمه، نه کنځل کوم. د هغه ملګري سره زما اختلاف دی. دا کوم کار چې ته کې یعنې دا بد دی، زما نه دغه کوم او هغه په دلیل باندې دی. هغه ملګری یعنې زه خو دومره څه نه یم، خو یو څه نه څه معیار مې جوړ کړی دی.
اباسین صاحب چې د کتاب مخکتنې کوي د خدای په رحم او ستا په دعا ما راغواړي. ډاکټر کرن خان چې د پروګرام کې کله کینی نو د هوسټینګ لپاره هغه ما راغواړي. بختیار خټک صاحب د نمونه دي. هارون باچاجي سره موږ نیغ په نیغه خبرې کوو کې نوموړي خلک دي دا ډېر لوی نمونه دي. هغه ملګری به هم ما سره کېناست پاڅېده دا ته چې کوم یعنې یو معیار ورو ورو په پورته تلو نو هغه څه وکړه زما دلیل دا دی هغه معیار راوست هلته یو څو جنکۍ دي او بیا په بلجیم کې یو یار ناست دی هغه نوم به هم نالو کوم کنزل چې کوي که نه هغه د هغه سره اوس ټپې کوي نن سبا. نو ما ورته وایي چې ښه د زړه سره هغه وایي زه خو چې ټپې کوم نو ما دا کوي د چا سره یعنې ته سوچ کوه اوس منشکوره چې ته غورځېدلی سړی کمزوری پښتو سپکې ژبه سپکې بیا ما ته چې پوډکاسټ کوه تا ما ته وایي چې پوډکاسټ کوو ما اول تا ته څه ووایي ګوره رښتیا رښتیا ما تا ته وایي چې ما ته خپل یو پوډکاسټ راولېږه چې زه ستا معیار وګورم ته که هر څومره زما ملګری او کشر یې خو چې تا دلته یو کمزوری سړی کېنولی او هغه کنځل کوي او د ویورشپ دپاره کار کوي ما مړ که زه تا سره پوډکاسټ نه کوم. دا زما په دې کائنات کې یو پازیټیو کوشش دی زه یې کوم چې معیاري خلک پروموټ کړم. ما هغه ته وایي چې ښه ته دې لیول ته ورسېږي په تا خو ما دا کارونه نه وکړي تا ټپه راوړه کنځلمار سره دې شروع کړه تا ټپه راوړه یو داسې جنۍ سره چې کله سترګې ښیي او کله وایي تا ته وایم او کله ما ته دې لیول ته ورسېدې ما اخلاقي جرأت زه دا کومه چې زه به تا سره نه نور لایو راځم نه به په میډیا باندې راځم باقي کله کور دی غم تپوس خادي هغه به کوو پښتو دا موږ نشو بیللی خو دا ته چې کوم کار کوې په میډیا لیول هر ورځ راغورځې ښه خلکو ته ناسې بله زه تا ته ووایم شاعر ادیب دروند سړی دا به عثمانه ته هره شپه خلکو ته نه کښېنه چې 3 غنټې دی چغې وایي چې راوله که نه او شابه او زر کوه تا سره دونه وخت یعنې تا خو ځان سپک کو خپل لفظونه دي او هره شپه به ته وایې څه مړه ته ما دا ووایه ته روزانه پوډکاسټ یې کوه دا مقصد ګل کو دا مقصد ګل نو دیو خپل هغه درونوالی هغه عزت ګوره اباسین صاحب ډېر عالم سړی دی نورالامین صاحب عالم سړی دی کرن خان دا هم ته هره شپه کښېنه او د سر به مواد ختم شي خلک یې اوري بیا نه اوري دا خو نوی نوی ریسرچ به کوې نوی دیو هره شپه څه وایي چې مونږ خو ټپه کوو نو ته هره شپه کومه ټپه کوې تا کوم نوی تخلیق وو خو هره شپه ته ګلونه څارې تا ته میان خلک راولي تا نو زه یم دیو یو دا دعوه هم کوي چې رجي دا معاش دی او نوی میډیا دا معاش نه چا انکار نه دی کړی زه هم چې چېرته ځم زه ټیک ټاک خپل چارجز اخلم ریوارډ اخلم که زه هلته سرویسز ورکوم زه خپله وینه خوله زه له دې ځای نه هغه دیر ته ځم باجوړ ته ځم شانګلې ته ځم ځان ستړی کوم په سټیج ولاړ یم خبره کوم تربیت کوم ټپه کوم شعر ویم دا هر څه د محنت په بنیاد زه دې ته زړه نه ښه کومه چې د شپې څمله خپه وغځوه ځان ته یو لټوله ګل راوله ګل د راغې سترګې خیمه دا ان نیچرل پیسه ده دا سپکه پیسه ده نو معاش ګټئ بېشکه موږ به د سره مدد کوو خو په درنه طریقه او اخري خبره به په دې کې دا وکړم عثمانه کوېسچن هم راځي بخښنې سره پوښتنه دا ده چې یو خو دا لایو ګیمینګ شو اوس په دې کې د ډېر نوموړي خلک خیر زه به نوم واخلم حسیب سواک شو حمزه صاحبزاده شو بیا پکې رحمان بنیری صاحب نن سبا او دوی وایي چې موږ پازیټیویټي خورو موږ به یو ښه خبره علمي بحث کوو دې ته به کوم نظر ګوري آیا دا هم د هغې سره راځي که نه عثمان جانه داسې ده هر هغه سړی چې هغه دې ته یوازې د معاش په نظر نه ګوري د پیسو په نظر نه ګوري او دې پې کار کوي یا د هغه ته به ګوره کنټینټ ته به ته ګوره عثمانه زه چې چا خبره کوم ترې دې کنټینټ راواله د رحمان بنیری کنټینټ راواله دغه حمزه لک چې تا یاد کو ډېر تکړه لک دی ریسرچر دغه سره یو بل ملګری هم دی تاسو حسیب صاحب دا لکن ډېر کریټیو کار کوي دیو ما وکاته د دیو کنټینټ د معیار دی ریسرچ بیسډ دی دیو هر ورځ نوی نوی ریسرچ راوړي ما د نظر نه کله کله تیر شي یقین په خدای وکړه د حمزه یو خبره دا زه نه پیژنم نه مې سره ډایرکټ رابطه شته خو ښه سړی چې مې دښمن وي او تکړه یو معاشرې ته کار کوي دلیل باندې یاره د یو خبره مې ډېره زیاته خوښه شوې وه ابې مې بیا یو ځای نیم کې اوهم کړه دغه کسان چې دي تا چې کوم نومونه یاد کړو دا په وړو کې د مالګې برابر دي دا ریسرچران دي د دیو خپل یو ښه معاش دی دیو د روزګار ذریعه بله ده دیو دې ته صرف د پیسو په خاطر نه دي ناست او ما د دیو په دې ټول لایو کې دا ډو اورېدلي نه دي چې ډبل ټیپ وکړو ډبل آن کو ګل راووله لنډې خبرې دي دا نور یاران چې دي که نه ته دیو ته کښېنه ګورې ډبل ته انتظار وکړئ په ډبل کې به راولي دقه ځای نه ته شاول شیشه ټکول ته د دقه ځای نه وایي چې تا څپ ولې ما وایي چې وربشي دي ته د دقه ځای نه پوه شي چې معیار څه دی نو کم سړی چې چېرته هم معیاري کار کوي د هغه ملګري خو چې ته بانه یوه کې او کار دې سپک او کمزوری خلکو ته پته لګي مړه خلک واښه نه خوري نو هغې واضحه پته لګي ډېره زیاته ښه ژورې خبرې مو کړې پښتنو له تاسو کار وکړو آیا پښتنو هغه آوټپوټ چې کوم دی مینې دونه زیاته وه تاسو مطمئن یې
عثمان جان اباسین صاحب وایي چې لا په سیر کې مې پوڼۍ رویشلې نه ده، اباسینه مزل پاتې یو په لس دی. زه دا دعوه نه کوم چې ما څه ډېر لوی کار کړی دی، خو البته د دې نه هم انکار نه کوم چې خپل د برخې په اویلیبل ریسورسز کې په محدودو امکاناتو کې چې څه ځای پورې رانه شوي دي ډېر په اخلاصمنه جذبه خپل وس مې کړی دی او لا کومه لګیا یم او سلامونه ده بېللي. دا که سټیج دی، دا که خبره ده، دا که دلیل دی، دا که سندره ده، دا که مدرسه ده، دا که جومات دی، دا که سکول دی، هر ځای ته منډې تړې وهم. زه دا ګڼم چې ما ته دغه پښتنو زما د توقعاتو نه د سوچ نه زیاته مینه راکړه. زه اوس هم وایم چې زه خو ډېر یو کمزوری یم، نه څه ډېر عالم سړی یم، نه پوهه یم، نه ریسرچر یم، نه تاریخ پوهه یم، نه په څه شي پوهېږم. دا پښتانه چې کومه مینه راکوي چې چېرته لاړ شم عثمان شکوره یاره په قطارونو کې خلک ودرېږي، څوک مې لاس کړ. دا اوس تاسو ښه ګورئ، تاسو ما ته بار ولاړ وئ. زه چې څنګه راننوتم دا یو عام باجوړی و، دلته دوکاندار و، کلکې رونیومه چې کاوه بس کې د زیتون والا کاوه ده. ګرانېږي درته نه کله کله داسې وشي دې کې راسره تاسو هم دغه کوئ لږ ډېره مرسته او دا ټول کتونکي. کله کله زمونږ ګوره یو کاري زه راغلی یم تاله او نه ناڅاپه ما خلک راونسي، هلته بیا درې څلور نور راشي، بیا وایي شعر ووایه، بیا وایي زمونږ دوکان ته د خلکو مینه. نو موږ هم ویو چې مینه څومره وپاشو ښه ده، خو بیا چې چا سره موږ ژمنه یا جبه کړي نو هغه ته بیا پاتې راځو. نو کله کله که چاله لاړ نه شو یا هغه ته ویو چې موږ یو بل کار له راغلي نو هغه دې رانه نه ګیلمن کېږي. خلک ډېر دي، موږ یوازې اوس په میلیونز کې ما خلک فالو کوي. ګرانه ده په یو وخت هر چا ته رسېده. زما کوشش ډېرې تا اوس ولیده که نه، تا ته مې وویل ته لا نه وې راغلی، مې راشه موقع ده دې سړي یو 15 منټو له ورشه. خو هغه بیا هلته وی چې ویډیو کوه او خبره وکړو، نو بیا مې انکار کولی نه شو. دا احساس را سره و چې دلته ستاسو دا کار لیټ نه شي. اوس د دې نه پس به ځم یو بل ځای کې میټینګ دی، نو لږ به یو بل له دا مارجن ورکوو چې دا ګیله به نه کوو چې دا افسر افغان خو مغروره و او ما پې آواز وکړو دی رانغی او یا ګاډي نه راکوز نه شو. شل مجبوریانې باقي یقین وکئ د دې قام خلکو د دې وطن خلکو. زه یقین وکړه په هغه سټار کې نه راځم، زه په کوڅه کې ودرېږم ناڅاپي هم کومه، خلکو سره سیلفي هم. ما کرن خان په دې خفه دی قاریږي راتم و یو خو ته هر ځای کې ټپه کې هر ځای کې ودرېږي، خدای والې دا زه ورته یم یاره جي په دې قام مېړه خوږېږي. موږ ځپلي خلک وو، موږ سره انټرټینمنټ نشته دی، ژوند نشته دی، خوشحالي نشته دی. اوس ته چې هر چا ته وې چې یاره زه تا ته ټپه کومه خو ته یو ماحول جوړ کاو، یو سټوډیو جوړ کاو، لایټینګ وابو چې خدای دې ووایه موږ دیاړي نه ده کړې ته. نو زه یم که زما نه د انسان په خوشحالۍ کې کردار لوبېږي او زما په ټپه دی خوشحالېږي په خبره راړه موبایل لکه ورسره مې شروع کړي. دلته تاسو خبره وکړه زه د دې قام بچی یم، بیا د قام ډېره زیاته مینه هم څنګه چې تاسو یادونه کړه څنګه چې موږ ګورو، خو دلته مهمه پوښتنه ده او ډېر ګڼ شمېر خلک بیا څه هم ګیلهمن دي ستاسو نه او ګیله دغه کس نه کېږي چا نه چې څه تمه کې توقع. 11 د اکتوبر قامي جرګه پښتنو قامي جرګه وشوه په خیبر کې. په هغه کې هغه ورځو کې تاسو په چین کې وئ، چاینا کې څه هم چې کاروبار هغه به بیا تاسو موږ ته ووایه. خو دلته خلک بیا ګیلهمن ده چې مالا د دې قام هر یو بچی تقریبا ډېر خلک د ملک د بېلابېلو سیمو نه ځان رارسوي، خو دلته چې اوس چاته ضرورت و افسر افغان چې الله وله ژبه ورکړې هغه ډېر کم استعدادونه چې دي هغه دلته په کار ولې رانغله یا د دې نشتون هغه د هغوی دپاره ډېر دردونکي و. ستاسو نه بیا ګیلې مو کړلې، هغه جواب تاسو څه په کوم نظر باندې ورکوئ؟ عثمان جان یو خو تا د ګیلهمن خبره وکړه نو خدای وبخښي ما ته ګیلهمن رایاد شو. ګیلهمن یو شعر مې هم ډېر خوښېږي او چېرته چې کېنم هسې ویم هم نو دا به دې نه خبرې نه مخکې ویم. ګیلهمن وایي چې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غره زمري یې مات کړو. یاره د دې سړي په دې شعر کې څومره زور وکړه. اگر چې ګیلهمن داسې ډېر تعلیم یافته هم نه و، یو مزدور و بهر پاتې بیا راغی، خو لکه بعضې خلک د هغه یاد دې په خیر او خدای دې وبخښي یو ډېر ښه کردار. په دغه پوښتنه باندې عثمانه ما درې څلور ځای کې ډېرې اوږدې خبرې وکړو. دا پوښتنه هم ډېره اوږده ده او ډېرې مدللې خبرې مې وکړې هر. او بیا د چین نه په هغه وخت کې 15 ورځې زه په چین کې وم دا کله چې جرګه روانه وه، خو 15 ورځې ما احتراما د چین یوه ویډیو نه ده شیر کړې، ما مسلسل په جرګه خبره کړې ده او په دلیل مې خبره کړې ده او زه څنګه لاړم یا زه ولې هلته یم یا زما کردار به هلته څه و دلته به څه و. په دې ما ډېرې بشپړې بنیادي خبرې کړې دي. هر هغه ملګری چې هغه په رښتیا معنا کې دلیل مني، علم ورسره شته دی، پوهه ورسره شته دی، هغه ټول په دې پوهه شوي دي او ما ته یې بیا ویلي دي چې موږ بخښنه هم غواړو که زموږ لهجه سخته وه یا څه خبرې. او هر هغه ملګری چې هغه نه دلیل مني نه پوهه مني او هغه وایي چې نه که اسمان کته دي او که بره خو ته به راغلی وې او زه نه یم راغلی، نو هغه نه پوهېږي. هغه ته زه بیا خبره کوم
چې کم سړی پوهېږي هغه پوه شوی دی، چې کم نه پوهېږي نو که هغه ته زه سل پیرې ووایم که نه، که مې سل نصیحتونه ورته وکړم هغه خدای بې لارې کړی په لار نه شو. او صرف اخري خبره به دا کومه چې هغه افسر افغان چې هغه خواوشا زما خواوشا 34 کاله عمر روان دی، په دغه 34 کالو کې چې په خوا بد پوه شوی یم، تا ته مې د افغان د نوم نه وویل د 12 نه او تر دې وخته پورې چې ما په دې بارودي خاوره باندې که مې خپې تڼاکې کړې دي او که مستړې مې کړې ده هغه ته راوړې او د یوې جرګې په بنیاد باندې ولې په 0 کې ضرب ورکې او د جرګې ته په دې باندې پوهه ومې چې زه نه د جرګې خلاف وم او په دې جرګه چې اولنۍ ویډیو چا کړې وه چې په هغه وخت کې چې هغه ګم نه کوه هغه ما کړې وه چې جرګه ولې اهمه ده، ډېره وایرل شوې وه. نو چې یو سړی د دې باوجود هم زما په خبره نه پوهېږي او زه ته بیا وضاحتونه کومه، نو د قرآن هغه آیات مفهوم چې ناپوه سړي ته به سلام کوي چې ستا ډېره مینه. ښه راځو دلته پښتنو مشران څه چې هغه نوموړي چې هر څوک هغه د بېلابېلو سمنظمات څنګه ذکر وکړو هغه دلته رایوځای شو، خو همیشه که موږ وګورو چې په باچا خان مرکز کې هم راټول شوي دي، دغه شانې په مسلم باغ چې کوم و هلته چکزي صاحب راټول کړي وو، دلته راټول شو، بنو کې راټول شوي، ټول یو بل سره راټول شو، خو متفق کېږي دی ولې نه؟ دی رايوځای کېږي او په یو نظریه یو لاره باندې روانېږي، دی ولې نه؟ لامل یې څه دي ستاسو په نظر باندې؟ عثمان جانه بیا ته زمونږ هغه پرهرونه رالټې او داسې ګټې راوولې چې په دې ډېر اوږدې زه بیا په دې خبره کوم. په دې د مشران خفه کېږي نه او که خفه کېږي خفه دي شي، چې موږ رښتیا خبره نه شو کولی بیا دا صحافت او جرنالیزم او یا د الله خبره چې کوو دم به دروغ وي. زه د پښتنو د دغه ټولې ستونزې، د دغه شخړې، د دې بدې ورځې، د بدامنۍ، د مرګونو، د وینو، د دې هر څه ذمهوار د پښتنو مشران ګڼم. د ټولو ناول محمود خان اچکزی، ایمل ولی، دغسې مولانا فضل رحمان، هغه وخت کې سراج الحق، اوس خو هغه دا پښتانه دي، داسې امیر مقام، داسې پرویز خټک، داسې محمود خان، داسې حیدر هوتي، داسې میاں صاحب، دا زه ډېر کلک ذمهوار ګڼم. حقیقت دا دی، حقیقت دیو به یا مني یا نه، دا پښتانه ځای په ځای دیو تقسیم کړي دي. این پی جدا سوچ لري، محمود خان اچکزی جدا سوچ لري، پرویز خټک جدا سوچ لري، دی خوا دا اسد قیصر جدا سوچ لري، مراد سید جدا سوچ، دا ټول پښتانه ولې نه دي؟ زه خو دې ته حیران پاتې شم، حیران. تم پښتون، زم پښتون، دیم پښتون، دیم پښتون، داوه د پښتنو مسله یوه، بدامني، روزګار نشته، وسایل مو لوټ شو، ټوله قصه یوه ده. په دې کې ما ورته کوم اختلاف ښکارو، منزل یو وي لارې جدا دي. پی ټي ایم پکې بله یوه قصه اوس را شروع کړه، دې خوا پکې زمونږ محسن داوړ یو بل ګوند شروع، ډېر بدلې لارې شوې، دوه ټانګې خلک وو او د هر چا ځان له ځان له پارټي ده. ښه بیا څه خفه کېږي د دوی بیا نه، خو د دوی په بنیاد لاندې ورکړ دومره نفرت کوي د یو بل نه. اوس پی ټي ایم او این پی ټولې خبرې یو شانې دي، خو ورکران شي یو بل ته کم کنزل کوي، ته به حیران شي. محمود خان د قام پرستۍ او د پښتنو دعوه کوي او دی خوا این پی او محسن داوړ د دیو ورکران چې څومره کنزل کوي یو بل ته، دا د دیو کمزوري ده چې مشر ټکي زما ورکر څوک دی چې هغه دومره زمانه به اختیار ولي او دنده نفرتونه. د دې ټولو خبرو ذمهوار زه هم دا مشران ګڼم. جرګیو کې، ونډیو کې، کنفرنسیو کې، آل پارټیز کنفرنس، یوه پښتونخوا دومره خاص پښتونخوا دی جوړه نه کړه، څونه پارټیانې او ګوندونه، 2.5 پارټیانې دي. نو زه انتهایي دردېږم، خفه کېږم. ما ته خلک وایي چې ته په کومه پارټۍ کې او ته زه یم داسې کار دی، زه د پښتون په پارټۍ کې یم، زه د افغان په پارټۍ کې یم. زما د وطن د قام د وګړي خبره چې په امریکا کې کېږي هم مې کړې ده، چې په نیوزیلینډ کې کېږي هم مې کړې ده، که په شانګله کې، که په تورغر کې. دې پارټیانو خو موږ تقسیم کړو. ما ځان ته ولې افسر افغان وي؟ مې که شانګله پاره شم نو شانګلې پورې محدود شم. محدود زه د دې هم خلاف یم، دا واړه نمونه نه دي. پلانېټ هم یو قام شي، یو پښتون شي. څه ګڼئ چې دلته لیډرشپ کمې دی؟ دلته لیډرشپ اډو شته دی نه، ته وایې کمې دی. لیډرشپ چې وی نو داسې به وی لیډر باچا خانو چې باوجود د چې کمیونیکیشن نو لارې نه وي، ته وګوره 1 لاک خدای خدمتګار مړه داري نه ران شي څوک دی راغونډ کې کنه، هغه خلکو تربیت کړو. نن هم زما ډاکټر خورشید مې ورته یاد کو، زما خپل رشته د وینې رشته تر اخره پورې د دلته په آرمای کې پروت و، هیڅ چا د تپوس نه کو دی نوی لیډرشپ او یا د پارټۍ خلکو یاره مجال شته دی کنه، مجال شته دی چې دې سړي چوف هم د خولې نه ویستی چې یا پارټي خانه ده او یا مشر ده. به ما ته ها پارټي وی زمونږ قبله ده، ما ته به یې وطن پاله وی، کله به هم د پارټۍ خلاف خبره نه کوي. د هغه وینې ته پرېوتې و، دا د باچا خان بابا تربیت.
دغسې ته نجو بابا خبره کیږي، دغسې د شاد محمد میږي خبره کیږي، مخفي صاحب خبره، دا هغه خلک و که نه ته په خدای یقین کوه شاد محمد میږي به باچا خان بابا چې به جیل ته تله ده به ترې مخکې بستر اخیستې وه. وی بابا ته خو قام دغه کې موږ د سره په دې دغه کې راوړ شابس. دا هغه خلک و د دې تربیت شو، خفه کېږو به نه. په هره پارټۍ کې اوس هغه سړی انکریج کېږي چې هغه سره ډېرې پیسې بدماشي، هغه پیسې ورکولی شي، پارټۍ ته ډونیشن ورکولی شي. قام موږ تربیت ونه کړی شو، موږ خلک جوړ نه کړی شو. هغه عبدالوهاب مولانا صاحب ته چا وی ته تبلیغ کوې او دا دومره خلک د پسې پسې وي جهاد وکړه انقلاب راوله. هغه وی صرف 313 کسان راله راکړه چې هغه پوهوي ولاړي کمیټې دي ډیوټې دي. وی داسې موږ دا قصې کوو خو موږ سره هغه ریښتوني ایمانداره خلک نشته دی کوم چې د بدر په میدان کې وو. دغسې په پارټیانو کې د کشر کول تربیت ونه شو. حقیقت دا دی دا ټول مشران ته راواله، یو ولی خان ته نشي پیدا کولی، یو صمد خان ته نشي پیدا کولی، یو باچا خان هغه به د سټیج نه تربیت کو د کشرانو. ولی خان چې به په اسمبلی کې تقریر کوه به ځان سره د کتابونو یو بار وړ. مونږ خو جذباتیانو دا به مړ کم او دا وژنم او د پلار دا نشي کولی. نو کشران خو بیا جذباتیان خو مونږ مینی بمز پیدا کوو. په یونیورسټۍ کې هم چې سړی ودرېږي که نه هغه سړی نر دی چې کنزل کولی شي، زوروره خبره کولی شي. یا په دې وروستیو کې دا نوي ځوانان چې راله یا دا نوي پارټۍ خلک ملکه داسې جذباتیان خلک پیدا دي که نه چې مینی بم دی چې ته خبره کوې د کنزلو نه هغه کنزل چې هغه به تا په خپل تاریخ کې نه لیده. دلته څه هم چې پښتانه په ټولو کې تقسیم شوي دي، خو دلته د ریاست هم څه ذمواریانې دي. څه ګڼئ هغه یا لکه زه به اوس د وسایلو خبره وکړم، وسایل چې پښتونخوا څه پیدا کوي، بجلي ده او ګیس ده او څه او څه، د دې هغه چې کوم کار دی یا د دې هغه چې کوم بټنې دي او د دې هغه چې کوم مشینري ده هغه هم د پښتونخوا کې نه ده. دلته بیا داسې ګڼ شمېر قصې منځته راځي. بیا دا پښتانه مشران ولې یو بل نه دونه جدا کېږي، څه خرڅ شي څه پاتې شي، د ادارو یا د ریاست پکې لاس نه. عثمان شکوره د ریاست څه ذمواري نه، ټوله د ریاست ذمواري ده. حقیقت دا دی چې ویلفیر سټیټ یا د ریاست کمال دی. ته ګوره که نه امریکا دیو خبره کوي چې 52 خو د اصل کې 50 سټیټس دي، بالکل یو منظم نظام ساتلی دی. ته یورپ ته ګوره، ته چین ته ګوره، ریاستونه دغسې. ته چې لاړ شي که نه، زه خو چین ته لاړم او چین ته څه لاړم همې سم زهر شو دی جرګې د لاسه. د چین پوره بیجینګ چې دی که نه ډیجیټایز کړی دی. چین دوه دی، یو له پاسه چین بیجینګ او یو لاندې بیجینګ. څه نوې کنسپټ یې ورکړي د دنیا ته قومونه غیر. زیت الرحمن اجز صاحب ووایي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په هغه ځای کې سا ډوبېږي، او بجلی نه خوند واغستو نورو صوبو او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي. د پاکستان د ریاست تر ټولو زیات قدرتي وسایلو پیداوار ستا خیبر پښتونخوا ورکوي. او دا ریسرچ دی، راځه نه وایم، دا که اوبه دي، دا که زمرد دي، دا که کویله ده او دا که کرومایډ دی او که میتین دی، ورځه پسې. خو په هغه شي کې موږ خوارو زارو. زموږ د بجلی بټن اوس هم د پنجاب نه د لاهور نه یو ځای نه آن کېږي چې هغه وغواړي بجلي راځي چې هغه وغواړي. لکه زه کله کله حیران شم، اکثر پروګرامونو کې وایم که نه چې اوبو لاهو کړو موږ او په هر ځای کې 18 غنټې 14 غنټې 12 غنټې لوډ شیډینګ دی. انډسټري مو ولاړه ده، انډسټریالیست لاړه، روزګار نشته دی. دا ډېره غټه بدبختي ده. خو د بدبختۍ دا ټولې زیلې عثمان شکوره بیا راځي او زمونږ د مشرتابه یا د لیډرشپ سره یو دا اضافه پکې وکړي د شانګلې او د سوات نه چې دا کوم بوټي ځي دغه هم پکې لږه خبره پرې وکړئ. د شانګلې د سوات میډیسنل بوټي د هغه ځای نور هم نیچرل وسایل تر دې چې د سوات زمرود زه دا شعر ما داسې ووایي چې د خلکو ته مې یاد کړو چې ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو باران وکړو، تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمردو کې تاوان وکړو. زموږ سره مې چې کوم هیومن ریسورس دی هغه هم د دې ځای نه ځي، زمونږ چې کوم دغه دي د نیچرل وسایل دي هغه هم د دې ځای نه ځي، او فیکټریو ته په پنجاب کې جوړه ده. هېڅ بدنیته نه و پنجاب ته، خو یقین وکړه مشر رور دی ډېر زیاتې خور دی، ډېر زیاتی کوي. د ځان نه داسې مشر رور جوړ کړه، پېښور روان کړه او لاهور جوړ کړه. نو حقیقت دا دی چې ښه په دې کې بیا ګناه چاته دی، په دې موږ ډېرې خبرې کړي. ګناه دې ته دی که نه علي امین ګنډاپور صاحب، زه حیران یم د دې خلکو د عقل ته. د دې صوبې مشر دی، چلو چلو اسلام آباد چلو، ګرنې لځي په دلو دلو پښتانه ځوانان یې مړه کړه، داسې د دغه غوندې وریبل څنګه چې تر فصل ریبې. مجال شته دی چې دی یو ورځ په دې باندې هم درنه وکړي. زه به ټول نه مخکې ورسره ولاړ یم چې زما د بجلۍ ریالټي یا زما د بجلۍ چې کوم هلته ریونیو جنریټ شوی دی هغه ماله راکوي. زما نیچرل ریسورس چې هلته وړئ دلته انډسټري راوړئ،
تا چاته مجال شوی دی چې دی چاته په NFC ایوارډ باندې د خبره کړې ده داسې ده د قبایلو په بدامنۍ خبره کړې ده اودي کې ټول ناول به سر زه ولاړې ما بېشکه دې پکې مړه شو چې د حق او د رښتیا په ځای کې ته ګوره ټیک شو په دې موږ هم خفه و عمران خان قید دی په زور باندې په مقدمې جوړېږي دا یو بله موضوع ده او یو زیاتی هم روان دی خو ته اوس د یو صوبې چیف ایگزیکټیو ستا انټایرلی ذمهواري بدله ده ته د پارټۍ یو عام ورکر اوس نه یې ته صرف دې دپاره هغه نه یې وزیر اعلی کړی چې ته صرف د هغه د ازارېدو دپاره دغه جدوجهد هم کوه تا باندې د خلکو حق دی یو ار کسټوډین اف خیبر پښتونخوا دا ډېر لوی نوم دی تا له خدای یو موقع راکړه ته د هغو نه بدل داسې واله چې ته دومره لویه ترقي دلته راوړه که نه چې هغه وایي چې اوهو دې سړي خو ډیلیوري وکړه ته نن پورې وګوره د څو میاشتې وشو په خیبر پښتونخوا کې یو غټ پروجیکټ شوی دی دا زه کویم چې دوی ته خلکو منډیټ ورکړی دی لہذا دلته چې څوک هم راځي یو ډېر په مصنوعي طریقه باندې راځي هغه به بنیادي ایشوز باندې خبره نه کوي هغه میډیا کوي سطحي ایشوز یوه خبره په بلې باندې بدلی ته چې کله بنیادي خبرې ته رسي یو بله شوشه ورپرېږدي تا نه هغه دغه کې ته چې بیا خبره کوې وایي دا خو ته نه پوهېږي او مسله دا ده او ته په دې باندې ظلم د پوره قام سره کېږي د مستقبل سره کېږي د بچو سره کېږي تر څو پورې چې په مشرانو کې بنیادي شعور پوهه نه ده راغلې ما او تا به ډېرې چغې وهو او زمونږ خپل حق به ادا کوو خو بنیادي چینج او بدلون به د هغه ځای نه راځي څه هم چې پښتونخوا وطن دی بدبختۍ نه ډېرې زیاتې دي څه پې تاسو خبرې وکړه ډېر څه پاتې دي خو راځم یو بنیادي پوښتنه دا جوړېږي په کورمه پاړې چنار کې دا د شیعه او سني دا جنګ چې نښتی دی د ډېرې مودې راهیسې آیا دا ریاستي ادارې یا د دې ځي دا اعلی چارواکي چې غټو چوکو ناست خلک چې دي دا دونه کمزوري دي چې په دې باندې خبره قدرې مه کوه که بیا جرګې ورځه هغه هم دغه کوه په څه ناڅه شکل کې اوس چې هلته کم اور ګرم دی نو د یو بل څه ورسره ونه شو ټول پې خبر دي خو څوک خبره نه کوي عثمان شکوره دې ځای کې بیا اباسین صاحب شعر رایادېږي چې رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورم ما چپ کوي ګنې ځان له بسه کار وګورم حقیقت دا دی حقیقت زه اډو د دې خبرو منونکی نه یم جنګ جوړ شو شیعه او سني او زه د دې پس منظر پسې ځم زه د دې په بنیاد پسې ځم زه د دې په ځیلې پسې ځم د هر شي یو هسټري وي عثمان په یوه ورځ کې هغه وایي چې د روم واز ناٹ بلټ ان ا سنګل ډے په یوه ورځ کې دا داسې نه کېږي چې ته نفرت دې انتها ته ورسې چې د شپږو کالو ماشوم چوشني یا فیډر ورسره په خوله کې یو په وینو لت پتي زه دا خبرې منم اډو نه چې جی دا خو ناڅاپي وشوه او دا مذهبي دې له یو رنګ ورکولی کېږي د دې په شا باندې جنګي اقتصاد دی د دې په شا باندې وار اکانومي ده د دې په شا باندې د دې ځای د وسایلو لوټ کول دي د دې په شا باندې لویو قوتونو عزایم دي د دې په شا باندې د امریکې او د چین شخړه ده بنیادي خبرې هم دا دي خو کله کله هغه موږ چې بعضې خبرې کوو که نه صابر صاحب وایي چې زه رښتونه چې څه وایم رښتیا شي خلک وایي چې په دې سړي پیریان دي نو بیا خلک موږ پورې خاندي چې مړه دا هلته خو جنګ دی او ته دا جنګونه داسې نه کېږي مړه عثمانه د دې په شا ګوره ولی خان بابا هغه وخت کې خبره کوله چې دا د دوه سنډګانو جنګ دی او منځ کې پکې پښتانه دل کېږي خلکو به وي د باندې فتوې لګوي او دی کافر دی او دی د هغه ملګری دی د فلاني ډنګري نن هر سړی د هغه محبوبه سندرې وایي زه په خپله هم دا وایم چې د باړه چنار د کورمې دا ښکلې څېره دا ګل ګل څېره دا د رنګونو وږمې دا چې سوراړه شوې دا چې اوسېزلی شوې دا د جنګ اقتصاد ته لمن والی کېږي دا د ډالرو لوبې دي خو بدبختي دا د بدبختي شابسې څوک یې اشرو له بوزي څوک ترې لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي او د پښتنو ځمکه به څه فصلونه وټوکوي څوک پکې جنګ جوړوي څوک پکې سنګر جوړوي بدبختي دا د دې ټولو جنګونو میدان زیم او په هغې کې زما بې علمي ناپوهي بې هنري د مذهب سره مینه د قوم سره مینه دا هر څه چې راغونډ کې زه په اسانه باندې ایکسپلایټ کېږم اوس چې مې تا ته ووایي چې دلته بار یو سړی دی او توهین یې کړی دی او قرآن یې سېزلی دی ته دا تپوس مانه نه کوې چې افسر افغانه ولې څه چل دی چا ته به وایې چې ټوپک راکوه نو هغه به هم ډس کوي شابسې پښتانه د عقل په بنیاد فیصلې ډېرې وروستو کوي رښتیا چې راځي دروغو کلي روان کړي وي تر څو چې اجتماعي شعور نه یې راغلی په پښتنو کې د ریسرچ ماده د پوهې ماده او په دې ځان پوهه کول چې زه عثمان شکور پسې خبرې کوم نو د سره ولې خبرې نه کوم نو موږ پښتانه د کرایه سپیانو استعمالیږو غربت په زور راوړی شوی دی نو څوک را 100 روپۍ راکړي په هغې هم مړی کوو هغه اسلامي پته دومره زیاته دلته استعمالیږي چې څوک هغه ور استعمال کړي نو موږ تپوس نه کوو اول ډز کړی او بیا وروسته ویو چې جي تر څو پورې چې دا مجموعي شعور پوهه
دا به دا ریاست ورکوي، دا به یونیورسټي ورکوي، دا به کالج ورکوي، دا پوهان، پروفیسران، سوشل میډیا، هر سړی به خپل کردار لوبوي، بیا به نه استعمالي. زه ولې د پردي جنګ خشاک شم؟ ولې دلته امن نشي راتلی؟ زه ژوند نشم کولی، زه ټپه نشم کولی؟ دا څه خبره ده؟ راځي او ما ترې ټوپک په اوږه کړی دی، دیم وله او دیم وله. ولې زه لیونی یم؟ قسمتي ده چې مشرانو خبرې هغه شانې نه کوي. خیر راځو افسر صاحب، څه هم چې وضعیت همدغه دی چې خبرې پرې نه ختمېدونکي دي. زموږ یو بل سیګمنټ دی ریپټ فایر دی. لنډو ټوکې دا خو اول ګوره اول دې دومره سنجیدلې ولته بوتلو، اوس ریپټ فایر ته څه تاوده ساړه دې کړو. خیر راځو د خوښې شاعر څه هم چې تاسو په خپله شاعر یې وایي. زه به تا نه سندرغاړي، تاسو نه سندرغاړي تپوس کوم، نو هغه هم په خپله یې، خو ستاسو چې کوم ستاسو زړه ته ډېر زیات نږدې دی، د خوښې شاعر هم څوک؟ په کلاسیکي شاعرانو کې خوشحال بابا مې ډېر خوښېږي، عالم فاضل او په هر اړخ یې لیکلي کړي. په نن دور کې بیا صاحب شاه صابر صاحب د خدای وبخي، ډېر لوی قلم یې لرو او ډېر زیرک فکر، دا دواړه مې خوښېږي. بیا هم سیاسي لیډر مشرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟ بیا هم هغه یو څه که نه په یو څه وجه باندې وجوهاتو باندې ستاسو خوښي چې دا کار یې ښه دی، د دې نور نه ښه دی، تاسو دا ویلی شئ؟ یاره هسې خو حقیقت دا دی چې د دې ملک څومره سیاست مدار چې دي که نه دا نن وخت کې د دې نه مې زړه مات دی. که دیو څه توره کولی خو دا ملک به په دې حال باندې نه. البته او په مخکینی وخت کې د باچا خان بابا د سیاسي بصیرت او فکر نه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر لوی کار یې کړی دی، په خصوصي توګه انسانیت ته، پښتنو ته نه یوازې. او په اوس وخت کې چې لږ ډېر مې هسې کله کله زړه ته پرېوځي نو زرداري صاحب راله خوند راکوي. سړی لږ ډېر په حکمت پوهېږي، د دې ملک په بنیاد باندې پوهېږي، په ګډ جوړ باندې پوهېږي. بل پیپلز پارټي یو ډېر لوی ګوند او ډېر ښه تربیت د خلکو کوي، نو هغه سره مې څه نه څه د زړه لګاو شته دی. د خوښې خوراک کله چې خوراک کوئ نو څه؟ بیګمۍ وریجې چې شوپړ پکې اچولی شوي، هغه کلیوال رنګونه دي، سوچه غوړي او بهترینه ملۍ پیروی ورته منګوي، ډېر ښه، او درنې درنې نوړی تیالې. دا خوراک مې ډېر خوښ، ډېره ښه ده. د خوښې ځای چې کوم تاسو ته پر سکون او ډېر خوندور پکې احساسوئ؟ هر هغه ځای چې د غره لمن وي، روانې اوبه او ورسره ښکلي مخونه یې ګیر چاپېره. دا که شانګله ده، دا که باجوړ دی، دا که د نیوزیلینډ په اکلینډ کې داسې راته خوند ډېر راکړی و، هلته یو داسې خوشې غونې ځای و، هغې ته ورغلی. دغه پرسکونه وي، خو دا درې څیزونه چې پکې وي، روانې اوبه او د غره لمن او چې کوم دی ښکلي مخونه. ډېر ښه. نوم درته اخلم، تاسو په خپل په لنډو ټکو کې جواب راکوئ. عمران خان ستاسو په نظر کې څه؟ یو ډېر کانفیډنټ، پر اعتماده او د مضبوطو اعصابو څښتن او یو ډېر ښه کرکټر. ښه، ډېر ښه. احمد ولی خان؟ د باچا خان بابا د فکر په نوي دور کې یو داسې لاروی چې هر څومره خلکو وداړو، هر څومره یې بدرنګه کو، خو نن هم هغه په یو سټانس ولاړ دی او په محدودو امکاناتو کې یوه نره واضحه خبره کولی. ډېر ښه. اشرف غني؟ اشرف غني بابا د یو داسې هیواد او د قام مشر چې هغه په کلونو کلونو په جنګونو کې پاتې دی، خو بیا هم په فراخه سینه باندې د هغې مشرۍ ته ولاړو او یو ډېر د حکمت په بنیاد د زیرک سوچ په اساس باندې فیصله کوونکی لیډر. مولانا فضل الرحمن؟ مولانا فضل الرحمن د پاکستان د ریاست یو داسې کردار چې نه د ده سره ژوند تېرېږي او نه د نه بغیر ژوند تېرېږي. منظور پښتین؟ د ځوانانو یو ډېر واضحه، څرګند، نر او غر آواز چې مستحکم په یو سټانس باندې د شورو دروازې نه چې ما لیدلی دی ولاړ دی او تر دې وخته هم په هغه خبره ولاړ دی. پاکستاني میډیا کردار؟ یاره دا ټکی خو به ډېر سخت شي که زه ورته منافقت ووایم، دغله پالیسي ورته ووایم، یا د ولس په ذهن کې رښتیا په دروغو کې بدلول او دروغ په یو داسې شکل وړاندې کول چې هغه تا ته رښتیا ښکاره شي. پاکستان زیاتره میډیا دا کار کوي، یو څه پکې ښه خلک هم شته. سراج الحق به راته ووایه؟ سراج الحق کاکاجي د دیر د سیمې یو داسې شخصیت چې هغه خپل د برخې یو شعوري کوشش وکړو چې هغه پارټۍ ته، خپل ګوند ته یو کار وکړي او یو حده پورې په هغې کې کامیاب هم شو. ډېره ښه ده. دا سیګمنټ هم زموږ سر ته ورسېدو، پای ته ورسېدو. اخري پیغام پیغلو ځوانانو ته، ستاسو سجیشنز هغه څه دي؟ پیغام تاسو څه ورکول غواړئ؟ عثمان شکور صاحب، زما به د زړه د تله د ټولو پیغلو ځوانانو ته دا پیغام وي، کله هم
په ژوند کې ریاکشنري کېږئ، جذباتي کېږئ، لهجه نرمه کوي، مازغه ساړه ساتئ او په زړه کې بهادري، دلیري او نرتوب ساتئ. خپل د وس مطابق د چا به ګډوزی وسي، د چا به ګامي، د چا به ملي، د چا به ګزي. د الله په کائنات کې د ذات پات رنگ نسل خپل پردی د دین راتیر یو مثبت کردار ادا کوي. د معاشرې د پلوشن برخه جوړ نشي، د سلوشن برخه جوړ شي. خپل د برخې امید خور کوي، مایوسی مخوروي. په شخړه په جنگ کې اورته لمن مو وهئ، د هغې د مړ کولو یوه هڅه وکئ. یریږئ مه، د شپې د تیارې د فریاد نه غوره خبره دا ده چې خپل د برخې یو لیدکی، یو ډیوه، یو لاټین راواخلئ او ستاسو په رڼا باندې د څلور کسان تاسو سره روان شي. ډېره زیاته مننه وخت راکولو. یو ګرانو کتونکو څنګه چې موږ د افسروان نه ډېرې بنیادي پوښتنې وکړې، هغه تاسو ته ورسېږي. د بلې خپرونې پورې موږ له راکړئ اجازه د لوی له پامه.